قدرمنو اوریدونکو لیدونکو ستړي مشئ سهار مو په خیر. دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټي وي سارنې خپرونې دي. د بي بي سي خپرونه پیل شوې ده. تاسو به د خپرونه کې هر کله وایو زه مستاسو قربانه نگین شاه او زه اشفاق مومن. او دا خپرونه بالکل نیغ په نیغه تاسو ته وړاندې کوو. یو ساعته خپرونه ده د پاکستان افغانستان کې دا وخت کال 2020 د جون د میاشتې 9مه نیټه ده. ورځ د نهي یا سهشنبه ورسره چې پاکستان افغانستان کې د سحر وخت دی، دلته لا شپه ده. پاکستان کې د سحر 6:30 بجې دي او دلته په واشنگټن ډي سي او ورجینیا کې د شپې 9:30 بجې دي. افغانستان کې 6 بجې دي د سحر. او دا یو ساعت خبرونه تاسو ته نیغ په نیغه وړاندې کوو د پاکستان د سحر د 6:30 نو وخت تر 9:30 پورې او د افغانستان د سحر 6 نو وخت تر 9 پورې. او دا غینه پس په دا یو ځل بیا تاسو ته تکرارو یا یو ساعت پورې او تاسو بیا تکتی شي او ریډي شي. او دا خبرونه د مونږ تاسو د نهي یا سهشنبه ورځې نو وخت تر خالی یا شنبه ورځې پورې وړاندې کوو. او په فیسبوک خلا تخکاری لا نه درغلي او چې څنګه په فیسبوک باندې دا خبرونه راشي نو تاسو به التکتی شي او خپل پیغامونه را لېږلی شي. نو څنګه اشفاق نن بس خبرې کوو څه موضوع ده؟ بالکل نگین په فیسبوک باندې راغلی هم دا او موږ سره چې کوم دی نو یو ما سره نه راغلی شلو پورې میسجونه هم راغلي دي. زموږ اوریدونکي موږ سره ملګري شوي دي او د نن لپاره چې زموږ کوم موضوع ده نو هغه چې کوم دی نو په انټرنیټ چاته زیات ورکول، سوکتنګول، چاته سپور استغي ویل، د هغې مخنیوی څنګه کېدی شي یا د انټرنیټي جرایمو مخه نیولو کې عام خلک څه کولی شي، څومره د دې رول جوړیږي، په دې باندې به خبرې اترې کوو. او هر هغه څوک چې په انټرنیټ سپکې ویناوې کوي، سپک لیکل کوي او د هغې نه نورو خلکو ته اذیت رسیږي، هغوی ته ځورونه کیږي، نو د دغه څیز مخنیوی موږ څنګه کولی شو او بیا چې کومه دی په دې موضوع باندې خبرې کوو چې په یو عام وګړي په حیث باندې ستاسې خپله څه رول جوړیږي چې د دغه څیزونو مخنیوی وشي. او زه فکر کوم نګین زموږ زیاتره په داسې کیسونو کې یا په داسې پیښو کې موږ کتلي دي چې هغه څوک دلیل نه لري، معلومات نه لري، پوهه نه لري او دغه سره کله پوهه ختم شي او دغه سره خپل خبرې ختم شي، خپل دلیلونه سره ختم شي، هغه که په انټرنیټ دی او که د انټرنیټ نه بهر دی په عام مجلس کې تاسو سره ناست وي، هغې چې کله خبرې کوي او خپل دلایل ورسره ختم شي نو بیا په سپورو ستغو باندې شروع کړي، هغه بیا خپل جذبات چې کوم دی نو د هغې اظهار وکړي چې ګینې یاره زه دې وخت کې جذباتي شوم او بس اوس چې کوم دی نو زما څخه ډډه وکړي او یا چې کوم دی نو لکه زما سره بس بل څه نشته دی، زه هم دغه سپور استغې ویلی شم. زما خیال چې دا یو ډېر کمزوری دغه دی، دا زموږ خلکو ته هم ښکاري او په ګرده نړۍ کې هر هغه څوک چې چا سره معلومات وي، چا سره دلیل وي، په هغې باندې څوک خبره کوي نو هغه که په ګنټو لګي د چا په خبرو نه تنګېږي او د هرې خبرې د هغه سره بیا خپل جواب وي او چې کله د چا سره جواب نه وي او بیا دلیل ورسره ختم شي نو هغه بیا سپور استغې شروع کړي. نو داسې رویه چې کوم دی نو زما خیال دی په ډېرو ملکونو کې موږ ګورو، په ډېرو خلکو سره زموږ چې کومې رابطې کېږي په انټرنیټ باندې په دغه باندې هغې خلکو کې دغه څیز ډېر کم دی. زموږ خلکو کې د دغه څیز زیاتوالی هم په دې وجه دی چې هلته کې یو د تعلیم کمی دی. کله چې تعلیم زیات شي، پوهه زیاته شي، خلک بیا بحث کولی شي، بحث کوي. چې کله پوهه نه وي، تعلیم نه وي نو بیا چې کوم دی نو دغه شانته کې پیښې هغه راپور کېږي، بیا هغې ته دغه کېږي. نو بیا د دغسې جرایمو د مخنیوي لپاره خپله د فیسبوک یا د ټویټر او د دغه اکاونټونو چې کوم مالکان دي، د دغه ویبپاڼو چې کوم مالکان دي، هغوی بیا هغې دپاره خپل قانونونه جوړ کړي دي. هغې ته اوس هغوی خپل څارګر چې ورته ویلی شي، کار ته ورته ویلی شي، خو چې څوک څارنه کوي د دې هر څه هغې کېنولي او هغوی څارنه کوي، ګوري چې لکه مطلب داسې په څه طریقه باندې موږ کولی شو چې د دې خلکو مخنیوی وکړو. نو هغوی بیا هغه اکاونټونه لاک کوي، بلاک کوي، هغه ختموي. کوم خلک چې هغه سپور استغې وایي، سپکې ویناوې کوي او یا چې کوم دی د نورو خلکو ځورول کوي. نو په دغه موضوع باندې به د خپل اورېدونکو سره خبرې کوو چې د یو ښه وګړي، د یو ښه تن د معاشرې د ټولنې هغه څنګه کولی شي چې د دغسې
پیښو چې کوم دی نو هغې په مخنیوي کولو کې لاس وکړي او په خپلو ملګرو کې هم دا خبرې وکړي او یا دغه بحثونه چې د هغوی په خپلو کې کېږي هغوی څه وایي په خپله باندې په دې موضوع باندې نو د هغوی نظر به هم موږ ځان سره اخلو. بالکل زموږ چې کوم لیدونکي دا مهال په فیسبوک باندې ستاسو نظر به اخلو په دې موضوع باندې چې د انټرنیټي یا ډیجیټل چې کوم هراسمنت یا هغه زورونه یا هغه د سپکاوي د چا کول په دې کې بیا شوق ډېر شي لکه قسمونه دي که نه لکه اوس مثال په توګه انټرنیټ باندې خو اسیم د پښتنې جنکۍ دومره نه خو کس کم یې نو هم هغې ته بیا عکسونه لیږل په انباکس کې بغیر تپوس چې هغوی غواړي درنه هم نه او تاسو عکسونه څوک ته عکسونه لیږي یا ورته عکسونه ترې غواړي په انباکس کې ورته یې ما ته خپل عکسونه راولېږه یا ورته خامخا میسیجونه کوي هغه جنۍ جواب نه لیکي جواب نه ورکول غواړي خو هغه چې دی نو په مخ ورته په پیغامونه لیږي چې یا ما سره خبرې وکړه یا ورته او چې جواب ورنکړي نو بیا ورته بدې ردې وایي دا هم یو داسې هراسمنټ یا داسې زورونه ورکولي چې هغه جنۍ چې دی نو هغه په ځان باندې ریا نه شي چې څه وکړم زه خو د انټرنیټ په دې لپاره نه وم راغلی او بیا د هغې بدنامي هم راواخلي اکثر په ملګرو کې او یو ځای بل ځای نوم خورول نو د دې هم دا نه بیا ورسره داسې هم څنګه چې تاسو خبره وکړه چې په یو ځای کې په یو خبره باندې که بحث شروع شي په کامنټونو کې بحث رواني چې په کوم ځای کې دلیل ختم شي بس هلته کې بس په کنځلو باندې شروع واچي یا سپکې یا ردې بدې یا که د هغې کس د تیر شوي وخت څه خبره که دوی ته معلومه وي هغه راوسپړي او هغه په خلکو په منځ کې ولیکي چې ها زه خو دې پیژنم او یا دا خو پیژنم او ما د پته را معلومه ده دا څنګه یا ماته معلوم دی دا کس نو دا هم یو هراسمنټ دی یو زورواله ورکول دی سپکاوی کول دی نو دا ډیجیټل هراسمنټ یا د انټرنیټي چې کوم جرمونه دي یا زورونه ورکول دي د باندې نن موږ خبرې کوو او دا زموږ موضوع ده زموږ لیدونکو خاص توګه دا چې کوم په فیسبوک باندې کمنټونه کولی شي خپل نظر زموږ سره شریکولی شي تاسو چې دی نو په پیغامونو کې لازمي ولیکئ چې تاسو څه وایئ په دې اړه باندې چې دا ولې چې فیسبوک تاسو هم کاروئ یوازې فیسبوک نه په دې کې نور هم دا چې کوم ټولنیزې رسنۍ ټول راځي پکې سوشل میډیا مطلب فیسبوک پکې راځي ټویټر پکې راځي او ټیک ټاک پکې راځي او داسې نور ټولې چې کوم لکه واتس اپ دی میسنجر دی او نور داسې ټول چې کوم دي اپلیکیشنز چې هغه خلک کاروي د یو بل سره د رابطه کولو لپاره او په هغې کې بیا چې دی نو هراسمنټ یا زورونه ورکول نو په دې باندې موږ خبرې کوو او کمنټونه را روان دي که څه سلامونه راغلي هغه به هم خیر د ووایو کمنټونو طرف ته به لاړ شو منټ دوه به کمنټونه له ورکړو بیا ورپسې موږ راپورټونه هم لرو په دې اړه باندې هغه به هم وړاندې کوو نو اشفاق وروره که یې نو وایه موږ سره چې کوم میسجونه راغلي زم چې د سر نه به شروع کوم د ډېر میسجونه دي او دې کې چې کوم دی نو عبدالحق دی او هغه وایي چې سلام ابو دوبۍ نه یم تاسو سره بل اصغر خان مروت ته سلام اصغر خان ها بیا هم دغه صرف د کړې بخت الله بس به صرف هغه دغه را لیکلي دي عنایت افریدي دی هم سلام وایي او ابو عدنان مساخیل دی هغه هم صرف های لیکلي ده او بیا چې کوم دی نو کریم آغا دی هغه سلام ویلی دی سبزلي مننه ویلي لیکلې ده صرف او ظاهر خان چې کوم دی نو هغه هم سلام رالیږلی دی اجاز ساتي اسد خان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته لیکلی دی حلیم یار دی السلام علیکم دی ابوظبي څخه سلام کوم سیال محمد دی هغه وایي ډېر ښه او بل سیال محمد بله سلام هم وایي شهزاده خپلواک دی نو سلامونه دوستانو سهار مو په خیر دی لیکلي دي او سیال محمد بیا سلام دی لاندې موږ سره چې کوم دی نو شریف خوشحالیار کاکړ دی سلامونه له سیف الله څخه او بیا چې کوم دی هارون دی هغه هم سلام ویلی دی او کمال خان دی سلامونه نیکې هیلې کمال خان کاکړ له مسلم باغ نه او فدا محمد دی عید محمد سلام ابوظبي بس هغه بیا پته نه چې څه لیکلي دي زه پرې نه پوهېږم ما لیکلي دغه دي ښه او بل نیمنم چې کوم دی نو هم چې ته کوم پاڼه ده د هغې نه هغه لیکلي دي چې ماشاءالله تورې سترګې دې ونه خوري که څه لیکلي دي او یو پیغام له سولې سره مینه چې دی نو پیغام یې رالیږلی دی تاسو نوم خپل لیکلی له سولې سره مینه خو تاسو چې کوم پیغام لیکلی دی هغې ته هم لږ فکر وکړئ چې ستاسو د نوم سره هغه پیغام لګي او که نه لګي څنګه تاسو سولې سره مینه لرئ امن سره مینه لرئ چې پیغام کې خلکو ته خیر یې کوئ ښه لاړ به شو یو رپورټ ته اشفاق وروره که دې خوښه وي زموږ سره یو مرکه پرته ده چې زموږ خبریال
سادیه قاسم شاه لګلې ده او د مرکه کړي ده د بشري حقوقو یو مبارزه ده نادیه خان لاغي سره او هغه په دې مرکه کې نادیه خان د بشري حقوقو یا د ډیجیټل یا انټرنیټي جرایمونو یا زورونو په اړه څه ویلي دي نو دا به وګورو او د نه پسولې راځي بالکل زمانم نادیه خان دی او زه د انلایټ لایب ادارې سره کار کوم په پاکستان کې په مجموعي توګه هر څلورمه ښځه د صنف په بنیاد باندې د تشدد ښکار ده هغه تشدد جسمانی طور باندې ذهني او جنسي طور باندې د تشدد فارمز چې کوم په ښځو باندې کېږي د تشدد قسمونه دي دغه تشدد نه صرف موږ په آفلاین سپیسز باندې ګورو بلکې دغه په آنلاین سپیسز باندې یعنی د انټرنیټ د لارې هم دغه تشدد چې کوم دی د ایکسپریشن موږ هغه اکثر ګورو په ښځو پر ضد باندې کاغه ښځې خبریالې دي کاغه د سیاست سره تعلق لري یا کاغه نور څه پروفیشنل فیلډز کې دي خو کاغه ایکسپریشن په انټرنیټ باندې دی یا غي څه تصویر په انټرنیټ باندې دی یا خپل سوچ او د فکر اظهار په انټرنیټ لاري کوي نو هغه ټرولینګ هم فیس کړي دي هغه ته کمنټس هم داسې کیږي چې هغه څنګه ولې کیږي دغه رنګ نور څه هم مخې ته راغلي دي یا خو دې سره سره د کووډ 19 په وجه باندې چې لاک ډاون دی نو زیاتر ښځې چې کوم دي هم اوس د ټیکنالوژي کاروي او هغه هم مختلف سوشل میډیا پلیټ فارمز یعنی فیسبوک ټویټر او انستګرام وغیرہ چې هغه باندې هغه یوټیلیټي هغه استعمال چې کوم دی هغه زیات شوی دی خو موږ ګورو چې د غیر د عمل د خلکو ریاکشن هغه ته لا نور هم سوا شوی دی موږ ګورو چې کومې ښځو بچي کاروبار کولو یا انټرپرینیورز به د کور په سطح باندې به کاروبار وغیرہ کولو دغه اکټیویټي هم په انټرنیټ باندې زیاته شوې ده یعنی فیسبوک د لارې او په خصوصي توګه په انستګرام د لارې دغه دوه پلیټ فارمز هغه ډېر زیات استعمالوي خپل بزنسز لپاره خو هغه که موږ وګورو نو داسې یو څو کیسز هم راغلي دي چې په فیسبوک باندې او په انستګرام باندې دغه ښځې چې کوم دي داسې کمنټس هم هغه ته ملاو شوي دي چې هغه کې د وایلنس الیمنټ دی داسې او دغسې هغه د سټاکینګ هم کېږي په انباکسز کې ورته داسې میسیجز هم د هراسمنټ والا میسیجز هم هغوی ته میلاویږي نو دغه څیزونه زیات شوي دي دې نه علاوه موږ ګورو چې کوم عام ښځې دي چې کوم څه د پروفیشنل فیلډ سره تعلق نه لري خو هغه بیا هم هغې سره انټرنیټ دی یا هغې سره موبایل دی نو که هغې ښځه خپل ذاتي تصویران یا ذاتي ویډیوز وغیره وي هغه په څه طریقې باندې آوټ شوي دي یا چېرته موبایل خراب شوي په دې ورځو کې یا په څه طریقې باندې هغه معرفي آوټ شوي دي نو هغه بلیک میلینګ یا هراسمنټ لپاره هم هغه ډېر زیات استعمال شوي دي موږ ګورو چې په تېرو ورځو کې په شمالي وزیرستان کې هم دغسې ویډیو مخې ته راغلی وه او بیا د هغې په ریاکشن کې اونر کیلینګ یو کیس هم مخې ته راغلی و نو دغه کیسز چې کوم دي دا زیات شوي دي دغسې ډیجیټل رایټس فاونډیشن یا ډي آر ایف چې کوم دی هغوی هم دا وایي چې په دې کووډ 19 لاک ډاون کې تقریبا د 180% نه زیات د ښځو له طرفه په آنلاین سپیسز باندې د هراسمنټ کمپلینز هم راغلي دي نو دا هراسمنټ چې کوم دی آفلاین هم موږ ګورو خو دغسې د دې اظهار یا د دې ایکسپریشن له خلکو طرفه ښځو باندې آنلاین هم ډېر په کلاو طریقې باندې موږ ګورو چې هغه کېږي Alexa, play VOA ډیوه. قدرمنو اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم ستړي مشئ دا د وایس اف امریکا ډیوه خپرونه ده زموږ پروګرامونه او خپرونو کې نه یوازې تاسو د پاکستان او افغانستان بلکې د نړۍ په هکله وروستي او تازه خبرونه او ریپورټونو ته غوږ کیږئ او دا بیا کتلی هم شئ او اوس هم دا یادونه درکوو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا ډیوه سره ملګري کیدئ شئ او که د نړۍ په هر ګوټ کې یئ نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته غوږ کیدئ شئ یو ځل بیا تاسو ته د بي بي شیرینې په خپرونه کې هرکلی وایو دا یو ساعته خپرونه تاسو ته نیغه وړاندې کوو او نن د دې خپرونې موضوع ده ډیجیټل هراسمنټ یا انټرنیټي جرایم یا هغه زورونې
چې په انباکس کې خلکو د کې هغه انباکس مطلب چې هغه د پیغامونه چې کوم ځای خلک لګي هغه البته کې مسنجر کې یا په واتس اپ باندې یا په فیسبوک باندې ټوئیټر باندې یا ټول چې کوم د ټولنیزې رسنۍ چې کوم لارې دي هغه باندې خلکو له زورونه ورکول غلط کمنټونه کول غلط پیغامونه لېګل چاته او هغه د دې ټولو په اړه نن خبرې کوو ځکه چې د ډون ورسپانه چې د انګلیسي ورسپانه ده د هغې تر مخه په دې کووډ 19 یا د کورونا وایرس چې کوم د لاک ډاون په پاکستان کې شوی د مارچ او د اپریل په میاشت کې په دې هراسمنټ په دې کیسونو کې ډیر زیاتوالی لیدل شوی دی او ډیر زیات خزي هم مخترغلي دي او هو چې نو د کیسونه کړي دي په خلکو باندې بیا هم دي کې یوازې خزي نه اشفاق سړی هم د دې هراسمنټ ښکار کیږي دا لکه په دې کې ماشومان هم راځي په دې کې نارینه هم راځي دا د ټول لکه د هراسمنټ چې دی دا یا زورونه ورکول یا د انټرنیټي جرمونه چې دي دا خو په دې کې لکه څنګه چې ما دا یو کمنټ ولوستو دا هم په هراسمنټ کې راځي چې سم خبره لکه نه کوي چاته نو هغه ورانه خبره نو هم ګډه کوي کنه نو دا خبره ده چې کوم څنګه ما تاسو وایي چې دا د ډون ورسپاني د چې کوم دا خبر ورکړی دی د یو اورګنایزیشن یا اداره ده د ډیجیټل رائټس یا انټرنیټي حقوقو په نوم باندې یو اداره ده یو چې هغه دا یو د خپل طرف نه یو دا رپورت ورکړی دی چې په دې 2 میاشتو کې د کووډ 19 لاک ډاون په منځ کې چې ټول خلک په کورونو کې ناس او هر چا سوشل میډیا یا ټولنیزې رسنۍ استعمالولې بل سلاره یا بل سکار خو نه وو خو ټول دغه دې ته کار ویلې او په دې کې بیا هراسمنټ یا د زورونو یا د جرمونو کې اضافه راغلي دا په زیاتره چې د نو خزي په کې زیات د دې ښکار شوی دي نو په دې باندې موږ خبرې کوو دا زموږ نن موضوع ده او تاسو هم زموږ سره په دې اړه باندې خپل پیغامونه راولېږي خپل نظر شریک کړئ خلکو پکې ګیلې را لګل شروع کړ شفاق وروي زموږ پیغامونه نه وایي تاسو موږ سره پیام نظام خیل چې کوم د پیغام را لګل دغه سلام او سلامونه پیام نظام خیل یم لقمردین څخه تاسو دواړه څنګه یې د لایسان د ورو خوشاله اوسئ بیا والله کنزل ماران په فرند چې کوم دی هغه سره دی په کمنټونو کې کنزل کوي بیا په دې هله چې یو ورځ به د فکری اختلاف سلیقه زده کړي او نه بلاکوم ځکه په ټولنه کې د نظر د اختلاف د ترویج کلتور قرباني غواړي یو کس باخې ډېر ښه کنزلو کې خنن می بلاک کړ د دې خلکو جهالت او د ملي حساسیتونو درک به خبره ډېره خطرناکه ده باید چې سلام ورواچول شي او بیا سړی ځان داسې کون کی چې مخلوق ځای نه ورم کنه او د پکار می ترځي کې نقیب الله دکاندار تاسو مینوال د او سلامونه او توایم نو تاسو ورور سلامونه غي ته مرته د خبره د دې په یو ځای باندې سم هم ده لکه دی وای چې په بازي وخت کې خلک کنزلو کې ردی بده یو بیا زه هغه نه بلاکوم په دی وجه باندې چې زه مې را د زده کړو شي او څومره دی پاتې شنو کې دي شي بدل شي نو باید چې دغه څه خلک زده کړو کې او دغه شانته کې د حالاتونو چې څوک زده کړی کوي وخت ریږي نو به په خپل باندې هڅه سمېږي تاسو یقینو کې لګین ځکه کله خپه شمه دی دغه ته چې زمونږه دلته کې د امریکا کې د خلک سوشل میډیا استعمالي دا څنګه چې یوازې زموږ خلک استعمالي دي خلک به خبره دي نه ثابت نړۍ کې خلک استعمالي او کوي تاسو د دې خلک چې کوم پوسټونه وکي اختلاف د نظریه بلکې په دې ورځ کې نظریاتي اختلافات ډیر زیات دي هغه جورج فلایډ چې کوم دغه هغه یو تور پوسټ او په منیاپولس ښار کې هغه د پولیس لخوا دغه په حلقه کې وژل شو په زور بجټي باندې په ظلم سره وژل شو دغه خلاف چې کوم دی نو په سوشل میډیا باندې دغه خلاف په سړکونو خلک راووتل هغه نظری اختلاف دومره زیات دی چې لکه هغه خلک په کمنټونو کې تاسو لاړ شئ دغه ویډیو کلیپ خلک چولې دی ویډیو چولې په سوشل میډیا باندې هغه لاندې په لکونو خلکو کمنټس کړي لیکل په لکونو خلکو کړي او دومره سپور استغه کنزل به کې ونه ګور څومره چې موږ پښتانه کوي دومره بد خوې او یا بد خبره په کې ونه ګور څومره چې زمونږ خلک کوي نو زنیم پوهه چې لکه کنزل کول دی کنه یو اختلاف کول دي نه بالکل نظریاتي اختلاف ار یو چیز په خپل ځای باندې او کنزل کوي انسان ته لکه عادت د کوم خاموش چې ته سړی ته کنزل کې دام دغه څه چې هغه سړی ته تاسو لکه سوې اب تاسو چې کوم نه خوشاله شي ستا خاندان ورته ډېر ښکار شي ستا ذات ورته ډېر ښکار شي ستا نسل ورته ډېر ښکار شي او کله هغه په دې ډول کې دا وایي چې لکه دا خو
پته نه لګي چې څومره د کمزر په قبیله سره تعلق ساتي او بیا یا د څومره د سپکې کورنۍ سره تعلق ساتي اشفاق وره په دې ته هم خیال لري چې لکه مور او پلار تربیت ته خیال لري چې آیا مور پلار ول تربیت سم نه دی ورکړي کسا خلک وایي کنه نو زه دا وایم چې لکه یو سړی ستا د خپل کور باره کې ستا د خاندان باره کې ستا باره کې لکه داسې سوچ کوي دغه سوچ تګ نه مخکې خپل سړی په دې باندې سوچي چې زه غلطه وینا ونه کوم غلط کامنټ ونه کوم غلط لیکل ونه کوم بلکې یو محفل کې چې سړی ناست مې د خپل ملګرو سره یاران دوستانو سره نو هم په هغې کې د ډېرو خبرو خلک خیال ساتي چې لکه په دې کې زما د ملګري دي په دې یوه نیمه خبره خفه کېږي زه هغه خبره ونه کوم چې په کومه باندې شر جوړېږي کوم باندې هغه زه ته تکلیف او ضرر رسي یا خفګان رسېږي نو د خفګان خبره ولې کوې دا دغه چې کوم دا ژوند چې کوم دی هغه ته خپل هم په دې کې ګرانېږي زه نه یم پوهېږم چې لکه خلک څنګه د دې نه خوند لي لکه داسې خبره سړی وکړي که نه الله دې رحم وکړي او بس زمونږ ډېر داسې مسلې شته دی په ډېرو باندې زمونږ پروډیوسر صاحب چې کوم دی نو د ملګرو ملتونو لخوا چې کوم دی نو وړاندې لیکلي چې دغه دی بیا د انټرنیټ یو نمبر دی چې لکه مطلب همارا انټرنیټ محفوظ انټرنیټ او سایبر هراسمنټ هیلپ لاین دا یو نمبر دی چې 08003939339 په دې باندې چې کوم دی نو که چاته هم چرته هم په کوم ځای کې هم په انټرنیټ باندې څوک ضرر ورسوي څوک یې تکلیف کړي یا څوک یې تنګ کړي یا څوک ویزوري نو په دې باندې ټلیفون کولی شي او په دې باندې به ستاسې شکایت چې کوم دی نو هغه اورېدل کېږي او هغه به هغې باندې به ایکشن اخیستل کېږي یا پرې ګام اخیستل کېږي یا به پرې عمل کېږي نو دغه ستاسو مخې ته نمبر پروت دی یو پرې ورته بیا وایم چې 08003933939 دغه نمبر دی چې او دا په پاکستان کې او پروډیوسر سے پاکستان کې کنه په ټوله نړۍ کې دی دا په پاکستان کې دی نو دا د پاکستان نمبر دی چې هلته کې چاته هم څوک په انټرنیټ تکلیف رسوي یا یې تنګوي نو هغې دپاره دغه نمبر دی 08003933939 په دې باندې ټلیفون کوئ او په دې باندې به ستاسو شکایت اخیستل کېږي او ورسره د دې ترڅنګ دا هم ده چې د اف آی ای چې کوم اداره ده د پاکستان هغې د دې لپاره یو ځانګړې یو بله څانګه جوړه کړې ده په خاصه توګه باندې د دې انټرنیټي جرایم لپاره انټرنیټي جرمونو لپاره چې دا مهال ما هغه اف آی ای ویب سایټ چې دی پاڼه چې دی هغه به خپل مکتب کړې ده په هغې باندې چې لاړ شئ fia.gov.pk fia.gov.pk په دې باندې لاړ شئ نو په دې خاصه توګه باندې دا یو نېشنل ریسپانس سنټر فار سایبر کرایم یا NR3C دا په دې نوم باندې دا یو ځانګړې څانګه جوړه کړې ده هم د دغې لپاره چې څوک هم په انټرنیټ باندې تاسو تنګوي نو تاسو په دې څانګې ته تللی شئ دلته کې خپل رپورټ ورکولی شئ هلته کې پورا تفصیل لیکلی دی یو فارم یا فارم به ډکوئ هغه فارم به جمع کوئ او په هغې کې به پورا تفصیل ولیکئ چې څوک هم تنګوي څوک دی د هغې فیسبوک لینک یا د کوم هم د ټولنیزې رسنۍ که واټساپ وي که هر څه هغه ورکوئ بیا دا اف آی ای په هغې باندې عمل کوي او د هغې کس په خلاف باندې هغه بیا چې دی نو ګرفتار کوي هم او رانیسي او بیا یې بندیوان کوي هم نو په دې باندې لکه ښه پوره دا هر څه شته دی په دې لکه د حکومت طرف نه هم پکار شوی دی او ښه باقاعده لکه ولې چې دا هم د څو دا خو لکه د 2 میاشتو خبره موږ کوو چې د کووډ 19 یا د کورونا وایرس د وجې نه په دې ډیجیټل هراسمنټ کې یا د انټرنیټي جرمونو یا زورونې کې زیاتوالی راغلی دی خو چې کله نه دا ټولنیزې رسنۍ دا هغه جوړ شوی لکه د فیسبوک جوړ شوی دی ټویټر او دا ټول د هغې وخت نه د کله نه چې انټرنیټ راغلی دی او بیا په خاصه توګه د سمارټ فون چې راغلی دی نو دا هراسمنټ یا د زورونې چې دي یا د جرمونو چې دي دا شته دی خو د دې سمارټ فون راتلو نه پس او بیا د فیسبوک او د واټساپ او د دې ټول نه پس په دې کې بیا نور هم ورو زیاتوالی راغی نو هر یو نړۍ د هر یو ملک چې دی هر یو هیواد چې دی نو هغې خپل قوانین یا خپل قانون جوړ کړي دي همدغه شانې په پاکستان کې شته خو دغه دی چې څوک پرې خبر دي څوک پرې نه دي خبر اشفاق ورور دغه تاسو ووایئ چې دا کوم راځي په دې دا د فیډرل انویسټیګیشن ایجنسی د اف آی ای چې کومه دغه د پاکستان داخله چارو وزارت لخوا او په دغه یو فارم دی چې زموږ پروډیوسر صاحب اوریدونکو ته مخې ته په دې تاسو چې کوم خپل شکایت لیکئ نو دغه کې ستاسو نوم ستاسو د ټلیفون نمبر ستاسو رابطه ستاسو د شناختي کارت نمبر او په دې کې ستاسو جنس او د خپل کور پته نو دغه ټول پوره معلومات په دې کې شته دی او بیا چې کوم دی دغه به تاسو ډک کړئ او آنلاین په انټرنیټ باندې او بیا به چې کوم دی نو هغه تاسو
دغه کوي ورجمع کوي، نو بیا به تاسو په دغه خواست باندې چې کوم دی نو وروسته عمل کیږي او هغه څوک چې هغه هم تاسو تنګوي یا تاسو ځوروي نو د هغې کس خلاف به چې کوم دی نو اکشن اخیستی کیږي، د هغې خلاف به کاروایي کیږي. بالکل همدغه په دې باندې هم لکه په دې پټ لکه چپ ما پاتې کې خاموش ما پاتې کېږي او په دې باندې مخکې راځي او چې که هم د چا سره که زموږ اورېدونکي دا مهال که زنانه زموږ خویندې دا مهال موږ اوري په ریډیو باندې یا په فیسبوک باندې ګوري نو تاسو هم یریږئ مه او راځئ او کم از کم ولې چې په دې کې یو کار دی اشفاق وروره چې دا څنګه چې په اف آی ای په دې ویبپاڼه باندې لیکلي دي ټولې کتلی شي لوستلی شي چې څوک هم شکایت وکړي د هغه نوم چې دی نو هغه نه څرګند کېږي، چاته پته نه لګي چې شکایت چا کړی دی. نو په دې کې د یاري خبره نشته دی، تاسو بالکل پټ ستاسو نوم به پاتې کېږي خو چې څوک هم هراسمنټ کوي، زورانه کوي، سپکاوی کوي ستاسو او تاسو یا دړکې درکوي لکه داسې اکثر داسې کېږي که نه چې تھرټ ورکوي، دړکې ورکوي چې تاسو سره به دا وکړم یا به دا وکړم. نو دا ټول چې دی نو اف آی ای ته تاسو وړاندې کولی شئ، ویلی شئ او تاسو نوم به مخې ته هم نه راځي، هغې کس ته به هېڅکله هم پته ونه لګي چې تا دا شکایت چا کړی و او د چا په شکایت باندې نیول شوي و. بیا د هغې پوره تفتیش کېږي، لکه داسې نه ده چې لکه بس که نه. نو په دې باندې دا خپرونه موږ هم ځکه راوړې ده چې دې کې زیاتوالی په دې هراسمنټ کې یا په دې انټرنیټي جرمونو کې ډېر زیاتوالی راغلی دی. نو په دې باندې خبره کول ډېر ضروري. کمنټونه هم ډېر را روان دي. اشفاق وروره د موږ سره لیاقت توري صاحب یو میسج دی، دا وایم نو بیا به د هغې نه پس ته لاړ شو ریپورټ ته او هغه چې کوم دی نو سلامونه ویلي دي دواړو ته او بیا وایي چې جناب موضوع ډېره خوندوره ده. هر سړي ته پکار دي چې ښه انسانیت سره هر چا سره خبرې وکړي، د انسان ژبه او قلم هیڅ چاته اذیت ونه رسوي. که څوک د چا زبان نه اذیت چاته هم چاته ژبې نه زیان رسیږي، هغه سړی په ظاهر انسان وي خو په باطن کې هغه درنده وي. لکه شعر خبرګه ته چې انسانیت هر سړي ته نه درندګي او هغه چې بدبختانه په پښتنو کې تعلیم کمې دی، وجه د دې تعلیم نشتوالی دی چې پښتون د ډېر اولاد شوقین دی. باید چې اولاد کم او تعلیم تربیت باندې زیاته توجه ورکړي. د پړچینار نه میسج کړی دی. نو بالکل تعلیم او تربیت که په هر شکل کې زه فکر کوم چې لکه دا ډېر زیات د انسان په جوړولو کې لوی رول لري. هغه سړی که په هر شکل کې وي، که په هر صورت باندې وي، په هر ځای کې وي، که هغه ښځه وي که سړی وي، خو چې تربیت ښه نه وي نو ظاهره خبره ده بیا خامخا هغه کس نه چې کوم دی نو معاشرې ته نقصان رسي. د هغې نه نور خلک چې کوم دی نو هغه ځورول کېږي، نور خلک په تکلیف کېږي او د ټولو نه لومړی څیز چې کوم دی نو هغه تعلیم تربیت ته د خپل بچي په ښه شکل سره کول دي. دغه نه موږ د محمد افغان دی، هغه هم سلامونه وایي دواړو ته. دا یو ډېر ښه مهم پیغام دی. دې نه پس بیا رپورټ هغې ته به لاړ شي. زیر محمد سلمان خیل وایي سلامونه را لېږلي دي. وعلیکم سلام. وایي نن سبا انټرنیټ د انسانانو دپاره ډېر سهولتونه راوړي دي خو اوس هم داسې خلک شته چې د انټرنیټ او د سوشل میډیا په ګټه نه پوهېږي. اکثر په پوسټونو باندې یو بل ته کنځلې کېږي، د ملکونو سپکاوی کېږي، زموږ د مشرانو سپکاوی کېږي، د علما کرام سپکاوی کېږي. په کار ده چې موږ سره دلیل نه وي نو په موږ بې ځایه بحث ونه کړو. انټرنیټ د خپلې پوهې مطابق استعمال کړو او داسې ملګري ځان سره ملګري کړو چې هغه مثبت سوچ لرونکي وي. بالکل زیر محمد سلمان خیل ډېر زبردست پیغام. بالکل ډېر ښه پیغام دی او بله خبره دا ده هر هغه څوک چې بغیر د دلیله پورې سپکې وایي نو تاسو یقین وکړئ اوس خلک لګیا دي ورو ورو هغه خلک د خپل ګروپونو نه وباسي. زه خپله همدغسې کومه چې کوم کس کوشش مې کړی ډېر وخته پورې د ځان سره وساتم خو چې نه سمېږي نو بیا ورو ورو لرې کوم او ظاهره ده چې بیا به همدغه سپک خلک چې کوم دی دا به په یو ځای کې پاتې کېږي او دا چې کوم لږ پوهه دي یا د بل قدر پکې او سترګې شرمېږي چاته د سپکو وینا کولو باندې یا په سترګو کې لږ شرم وي د بل کوم کس بې احترامۍ باندې نو هغه خلک ظاهره خبره ده هغه به بیا په دغه خپل بلکې په ژوند کې په تمام ژوند کې په هر ځای کې چې په هره اداره کې وي په ژوند کې په کوم ځای کې هم وي هر هغه خلک چې سپکه وینا کوي دلیل ورسره نه وي پوهه ورسره نه وي تعلیم ورسره نه وي هغه خلک پاتې دي هغه به په شا ځي او هر هغه څوک چې لږ غوندې اخلاق ولري او بیا چې کوم دی د تعلیم ورسره وي په دې پوهېږي چې لکه د یو انسان ته تکلیف ورکول هم داسې دي چې لکه ده ته څوک تکلیف ورسوي څنګه پیل شي داسې بل ته هم احساسېږي که د دغه خبرو خلک یې خیال وساتي او په مزه باندې دا ژوند سړی په سړیتوب باندې کوي نو تاسو یقین وکړئ
هر سړی به چې کوم دی نو په کامیابۍ خوشحالېږي، هر سړی به په د کامیابۍ لار ګوري، هر سړی به چې کوم دی نو تا سره مرسته کې هم ولاړ وي. او که داسې نه وه او سپور سپکې او دغه د عادت وي دغه د کول په معاشره کې، هر سړی به ستا په خفګان خوشحالېږي، هر سړی به درته کنده ګوري ورولي به دي چې زه چې خلاص شو تی بس سړی سپک دی یا دغه دی د سره ژوند نه کېږي. تاسو یقین وکړئ دا ډېر زیات د تکلیف خبرې دي، خو لکه مطلب حقایق دي. موږ کتلي دي هغه څوک چې هغه د بل بېعزتي کوله، د بلې سپکاوی کړی دی، د بلې چې کوم دی نو هغه ته ښه نظر نه دی کړی، هغه خلک موږ کتلي دي چې هغه وروستو هم د خپل هغه خلکو د خوا چې کوم دی نو هغه ته بیا مسلې جوړې شي چې کوم خلک د ده په دې بد خوی د ده سره خوشحاله نه وي که نه. نو نه در پکار موږ خپل ښه ژوند کول ځان ته غواړو، نو باید چې داسې بل ته مو غواړو، که خپله د خپل ځان احترام او عزت غواړو داسې د بل عزت او احترام وکړو. نو رپورټ که در سره وي نو څنګه چل رپورټ ته لاړ شو؟ بالکل عدنان بیټني صاحب د قبایلي سیمو د انټرنیټ د حال په هکله باندې موږ ته د خلکو خبرې رالیږلي دي. او داسې ده چې زموږ د خیبر پښتونخوا دغه نوي شامل شوي ضلعو کې د انټرنیټ سهولت د ټلیفون سهولت دغه خلکو ته په زیاتره سیمو کې نشته دی. دا اوس نه ده، دا د تېرو 10-15 کالو نه ده، او باید چې حکومت په دې کې غرضي شي او دغه خلکو ته د خلکو په سترګه باندې وکتل شي، د دې خلکو مسلې هغه په سنجیدګۍ سره واخلي، دغلته کې چې د خلکو کوم مسلې دي په هغې باندې غور وکړي او یقین وکړه زموږ د دغه سیمو خلک زیاتره په بهر ملکونو کې دي، په عرب ملکونو کې دي، او د هغوی د خپل کور سره خبرې اترې چې کوم دی نو هغه هم ډېر په ګرانه سره کېږي. بله خبره دا ده چې دغلته د ترهګرۍ چې کومې پیښې شوي دي د هغې خلک ډېر زورلي دي، ډېر تکلیفونه تېر کړي دي، لاینمانونه شته دی، دغلته کې خلکو بې درکه کېدل هم روان دي، نورې قصې هم دي. او بله دا ده چې اوس د تعلیم ادارې چې کومې بندې دي نو آنلاین یا په انټرنیټ لار باندې چې کوم تعلیم یا کوم زده کړې کېږي نو په هغې کې هم دغه خلکو ته چې اوس د انټرنیټ سهولت نشته نو هغوی د هغې نه محروم پاتې دي. نو هغوی ته دغه سهولت نه محرومه کېدل چې کوم دی نو هغه هم باید چې حکومت په پام کې ونیسي، دغه خلکو ته د انټرنیټ سهولت برابر کړي. د پاکستان وزیر اعظم څو وارې ویلي دي او نیم پوهېږي چې تر اوسه پورې په دغې عمل ولې نه دی شوی. نو په دې باندې د خلکو غبرګون عدنان بیټني صاحب رالیږلی دی، دا به خپلو اورېدونکو ته وړاندې کړو. هغه خبرې کړې چې مخه کړې چې سنټر ودېر کا میش ورته وویلم چې د سنټر وله خبره پاله تېره دي ځکه چې ټول بېخي میش خبره سیریس نه وخلئ. زما نوم احتشام دی، زه د جنوبي وزیرستان واڼه سیمې سره تعلق لرم او زه سټوډنټ یم، انټرنیشنل ریلیشن چې پښتو کې ورته وایي، نړیوالې اړیکې. او چونکې د کورونا وجې نه پوره پاکستان کې لاکډاون دی، هر طرف ته کرفیو دي. زموږ چې کوم ایجوکیشن سیسټم دی هغه سټاپ دی، نو زموږ چې کوم هایر ایجوکیشن کمیشن دی چې کوم موږ ورته ETC وایو هغه د آنلاین کلاسونو شروعات کړي دي. نو چونکې موږ په داسې یوه سیمه کې رهایش کوو چې هلته کې دا انټرنیټ وال چې کوم د موږ سره سهولت دي هغه نشته، نو موږ په هغې وجه باندې دغه درنه دغه احتجاج راغونډ کړی دی د تېرې یوې هفتې نه. زموږ دا ډیمانډ دی چې موږ په خپله علاقه کې 3G 4G نیټورک غواړو د حکومت نه. مو نوم فرمان الله دی، زه بهاودین ذکر یونیورسټي انټرنیشنل ریلیشنز سره تعلق لرم. همیشه و جنونی شدو چې هغه د آنلاین کلاسز په پاکستان کې سٹارټ شوي دي او په فاټا کې بیا بالخصوص په وزیرستان وانه کې 3G 4G نیټ سروسز نشته. نو میش دغه درنه 15 دن وي میاشت وي دا میش دره نه پرېږدي چې 3G 4G سہولات میش ته ملاو نشي. زما نوم ضیاء الرحمن دی، زما تعلق د کامسټ یونیورسټي اسلام آباد سره د سیول انجینرینګ سټوډنټ یم. زموږ چې کومه یونیورسټي ده په هغه کې 24 تاریخ نه کلاسونه سٹارټ شوي دي. ما ته ټیکسټ میسج صرف ریسیو شي CR نه وایي چې کلاس سٹارټ دی. ما ته دا پته نه لګي چې کوم کلاس دی، کوم غږ شروع شوی دی. نو موږ مجبور شولو چې موږ راشو دلته احتجاج وکړو، زموږ اواز نه رسیږي. زه د ایډمنسټریشن سره رابطه نشم کولی، هر څه آنلاین وي، ایمیل باندې وي، هغه ته زه خپله خبره نشم رسولی، سیګنل هم ډېرې کمزوري دي. نو موږ دا شي ته مجبور شولو چې موږ راشي او د 3G او 4G مطالبه وکړي. موږ د 29 تاریخ نه دا احتجاج شروع کړی دی او انشاءالله چې څو پورې دی 3G 4G موږ ته راکړی نه وي. زما نوم امیر الله دی، بهاودین ذکر یونیورسټي ملتان کې MPhil پولیټیکل ساينس کوم. زه دلته د واڼه رهایشي یم او دلته موږ ډېر زیات ستونزې سره مخامخ یو او خاص کر چې کوم آنلاین کلاسونه هم شروع شوي دي هغې نن سبا زموږ کلاسونه چې کوم د هغه ضایع کېږي. نو دې باره کې موږ یو احتجاج ریکارډ کوو، تقریبا د 10 ورځې کېږي. موږ هره ورځ ناست یو، حکومت ته خپل ډیمانډ دو چې موږ ته 3G او 4G بحال کړي
نو ځکه چې د واڼه سیمه کې چې کومه ده وزیرستان سیمه کې بالکل 4 شته دی نه. خو نن زمونږ لږ دا خوش قسمتي وه چې موږ چې دغه حلقې کوم ایم ان اے صاحب دی د هغه هم راغلی دی، علي وزیر هغه هم راسره دی او په دغه احتجاج کې موږ سره شمولیت کړی او موږ د حکومت چې کوم انتظامیه ده هغې ته موږ ریکویسټ کوو چې د خدای دپاره زموږ د مستقبل سره دوی د نه کیلیږي او موږ ته د 3G 4G انټرنیټ بحال کړلی چې موږ کلاسونه ضایع نه شي. میز دغه ریاست ته حکومت نن سپول کی چې نن د کرونا وایرس په حواله سره میز ډېر د پابندۍ خیال ساتي، پابندۍ کی خو بیا سابو د میز اعلان او صرف د سټوډنټ پر محدود نه وي، د سټوډنټ پر محدود نه وي، دا خلک وروځي بیا د تو کیمپ او د تو کالونې مخته خو نن د ځوان نن وخت سخته حصہ جوړه شوې دو، د تعلیم حصہ جوړه دو، د صحت حصہ جوړه دو، د کاروبار حصہ جوړه دو، د وطن د ترقۍ حصہ جوړه دو، د بل چا سره د رابطې په ذریعه جوړه شوې دو. نو موږ حکومت ته نن دا سوال کی چې ته یو سنټر ما ورته خلاصوه چې پاکې ته د انار څخه خپل فوټوګون ورسره وکوژه چې د انده مساولت ورکړی دی. دغسې فیمیل سټوډنټس دي چې په کورینا کې نوستی دي دلته نشي وتلی، دغسې د لرې لرې وتلي سټوډنټس دي هغه د توی یوه سنټر ته نشي تللی. دا خو ورسره وعده وي چې که چیرې دی د دا ومنله چې 3G 4G وي، که نه وي بیا هم خسر ووځي. د ډیوه سره اوسئ. یو ځلې بیا تاسو ته د بي بي شیرینې په خپرونه کې هر کله وایو دا یو ساعته خپرونه تاسو ته نیغه وړاندې کوو چې د نیمې نه کم ساعت پکې پاتې شوی دی او نن د دې موضوع نن د دې خپرونې موضوع ده د انټرنیټي جرایم یا زورونو په اړه باندې چې په پاکستان کې داسې لکه خبرونه راغلي دي او داسې راپورټونه راغلي دي پکې چې پکې ویل شوي دي چې پاکستان کې چې کله د کورونا وایرس د لاک ډاون او د مارچ او د اپریل په دې 2 میاشتو کې په انټرنیټي جرمونو کې ډېر زیاته اضافه شوې ده، زیاتوالی لیدل شوی دی او خلکو ډېر زیات کیسونه راپورټ کړي دي لکه په دې اړه باندې او په دې کې زیاتره چې دي نو ښځې پکې هم شاملې دي. دا راپورټ چې دی نو ډیجیټل رایټس فاونډیشن په نامه باندې یو اداره ده چې هغې ورکړی ده او ورکړی دی او دا راپورټ چې دی نو په دې اړه باندې دا خبر چې کوم زما مخته دی نو د انګریزي ورځپاڼه ده ډان په هغې باندې دا مهال پروت دی، دا موږ دا خبره کړې ده. نو څنګه چې دې نه وړاندې موږ خبره وکړه چې د دې که څوک هم په دې انټرنیټ باندې زورونه کوي او څوک په انباکس کې په میسیجونو باندې غلطې خبرې رالیږي یا عکسونه رالیږي یا زورونې کنځلې ویناګانې رالیږي، هغه بیا ډېر پرایویټ شي، هغې دپاره هم او بیا په فیسبوک باندې هم راپورټ کولی شي. یو څوک چې زورونه کوي یا شفاق وروره د جنسي یا په لفظونو باندې یا هر طریقې سره په دې باندې په فیسبوک یا په نور چې کوم د سوشل میډیا یا ټولنیزې رسنۍ په هغې باندې دا یو آپشن یا دا طریقه موجود وي چې دا راپورټ کوي، هغه کمنټ راپورټ کوي یا هغه عکس یا هغه پوسټ چا څه لیکنه کړې وي یا چاته په میسیجونو کې په پیغامونو کې څه لیږل شوي وي نو هغه هم راپورټ کیږي. خو ورسره په اف آی اے باندې چې کوم د پاکستان حکومتي اداره ده په هغې هلته کې هم د دې لکه شکایت کولی شي. خو ورسره په دې کې دا یو ما سره دا د ټریبیون ډاټ کام چې یو ورځپاڼه ده په هغې باندې په دې باندې یو تفصیل سره لکه خبر پروت دی چې لکه پاکستان کې چې کوم زنانه چې دي هغه د دې انټرنیټي زورونې یا هراسمنټ ښکار کېږي. په دې کې ویلي چې تقریبا 40% زنانه چې دي ښځې چې دي هغه په دې میسیجونو چې کوم اپلیکیشنز دي لکه فیسبوک واخله میسنجر کنه یا واتس اپ په دې باندې هغه زورول کېږي، هراس کېږي په هره توګه باندې 40%. بیا ورسره په دې کې 82% ښځې هغې دي چې ورته دا علم نشته دی چې داسې د دې زورونو یا د دې جرمونو د دې سایبر جرمونو یا انټرنیټي جرمونو څه قانون هم شته په پاکستان کې. 82 ښځې 82% زنانه چې دي
د دې نه بې خبره دي د دې قانونونو. بیا 80% هغه دي چې یریږي په دې باندې خبره کول، چې لکه نه په دې یریږي چې خپل تصویر اکثر تاسو ګورئ دا زنانه چې په فیسبوک کې نو ګل به ورکړي وي، یا به پکې د خپل ماشوم عکس ورکړی وي، یا به پکې د خپل خاوند عکس ورکړی وي که نه، یا به ساعت بل څه عکس ورکړي خو خپل نه ورکوي. دا 80% ښځې چې دي نو هغه یریږي چې خپل عکس چې دی نو په انټرنیټ ورکړي. 45% ښځې چې دي نو هغه په دې یریږي چې لکه څه ته ځان پې بد ښکاري ورته، شرمیږي په دې باندې چې مونږ دا رپورټ کړو چې څوک مونږ ته لکه چې هغوی ته څوک په انباکس کې یا داسې پیغامونه ولیکي یا څه داسې بدې ردې وایي نو هغو په دې شرمیږي چې دا خبره بل چا ته وکړي، نو هغه په ځان زغمي. 45% ښځې هغې په ځان باندې وړي او چپې پاتې شي او چا ته نه وایي، خاموشه پاتې شي. بیا 40% چې دي هغه د سره دا رپورټ کوي نه، ولې چې هغو ته داسې ښکاري چې دا پرېږدوه خپل کار دې کوي لکه داسې په دې خبره باندې. نو دا په tribune.com.pk چې کوم دا غسپانه ده په دې په پاڼه باندې دا بالکل. ها نګین موږ سره پیغامونه هم راغلي دي، مختصر غونډې به ووایو ځکه چې اورېدونکي دي بیا خفه کېږي. نو لکه سیماب صاحب سلامونه را لېږلي، احترامات دواړو ته، او موضوع مو د کلاس ده او دا چې نن دا زموږ د ټولنې لوی المیه ده چې کله دلیل او وکیل ختم شي نو بیا کنځل شروع او د سایبر کرایمز لخوا هم زیات پاملرنه نشته دی. موږ له دومره شعوري پوهه نه لرو ګنې سوشل میډیا نن لوی هتیار دی چې خپل غږ بنده تر نړۍ ورسوي. دغه د بلیک میلینګ عمل د غندنې وړ دی. بیا دغه سوشل میډیا زموږ د شخصیت عکاسي هم کوي، باید چې مثبته وکارول شي. احترامات لیاقت سیماب صاحب. دا لیاقت علي سیماب صاحب یو بل پیغام هم را لیږلی کوه هغه د دې سره دی نو لکه وړاندې به یې کم که تاسو پوهه وئ وایي د رپورټ کولو وایي دا طریقه چې کومه ده که نه چې په کومه طریقه باندې وایي دا رپورټ کېږي وایي که ممکنه وي پریکټیکلي لکه په عملي توګه وایي که تاسو په سکرین باندې وښایئ چې خلک ترې لکه د دې نه لکه زده کړه وکړي. د دې مقصد دا دی چې لکه دا رپورټ چې دی نو کوي په یو د دې طریقه وښولی شي چې دا په څنګه تاسو کولی شي، کېدای شي دا وایي چې لکه څنګه به هغه فارم ډکولی شي یا داسې یو ویډیو جوړه شي چې وښولی شي چې دا څنګه چې خلک دې وایي لکه په عملي توګه باندې خلک چل زده کړي. نو خیر زموږ پروډیوسر عدنان رشید تاسو ته وړاندې کوي دا مهال چې کوم په ټي وي او په فیسبوک باندې دا خپرونه ګوري نو هغوی کتی شي چې دا یو فارم دی چې د اف آی ای طرف نه ورکړی شوی دی، دا تاسو ډکولی شئ او که هغه هر څوک وي که هغه لکه دې کې یوازې زنانه نه دي، په دې کې نارینه هم راځي، نارینه هم راځي. نګین زه به لکه سیماب صاحب ته هم دا ډېر ساده فارم دی چې دې وخت کې کوم ګورم، په دې کې نوم غواړي، په دې کې ستا د شناختي کارت نمبر غواړي، په دې کې ستا د کور پته غواړي، او په دې کې ستا چې کوم دی نو جنس غواړي، د ټلیفون نمبر دی غواړي، دا 2-3 څیزونه دي. او بیا غواړي چې لکه ستا اکوپیشن یا پیشه څه ده، سټوډنټ یې څه، او بل لکه سیماب صاحب ته به زه یم چې یو سړی کله د فیسبوک اکاونټ جوړولی شي نو زما خیال دا فارم هم ډکولی شي، دا دومره ګران نه دی. او یو خبره بل هم ده په ګپ کې کول څوک دې پې خفه کېږي نه دی پې لکه سیماب صاحب خفه کېږي او هغه د چا خبره چې څوک دا فارم نه شي ډکولی او د چا زده کړې نه وي، د چا تعلیم نه وي، د چا پوهه نه وي، او هغه بیا راځي په سوشل میډیا باندې د خلکو سره ګپونه ولي او په هغې کې د بیا سپور سپکې د خپل خولې نه وځي نو هغه ته ښه خبره ده چې هغه د سره انټرنیټ استعمال ونه کړي. هغه دی او بله خبره ځکه دا فارم دومره ساده جوړ کړی دی چې لکه عام خلک یې چې هر سړی په اسانۍ سره ډکولی شي. او بله خبره دا ده چې ما دا خبره اوس رایاده شوله نو پرون داسې کار شوی نګین چې یو پروفیسر صاحب دی ډېر دروند سړی دی، دروند خوی والا خاوند دی، هغه د په دې نږدې یو کې چې کوم دی نو لکه دا سانتیا ریچي چې کوم هغه کامنټس کړي دي یا د هغې کومه ویډیو راغلې ده، کومې خبرې کړي پاکستان کې د سیاستمدارو په حوالې سره، نو هغه د هغې د وینا نه یو څو جملې لیکلي دي او لاندې ورته د هغې نوم لیکلو چې لکه دا د هغې وینا ده او د هغې وینا خو په انګریزۍ کې وه. نو لاندې یو دغه راغلی دی زموږ یو ورور راغلی دی پښتون، هغه ورته لاندې ښې کنځلې لیکلي دي ورته وایي چېرې دا ته کنځلې خو نه خو ښې سپک کړی دی، ورته لیکلي دي چې لکه په انګریزي کې چې د سم لیکلي نو دا به ته خپل یې که نه او دا موږ ته پلانکې ډینګری نو ما زه خفه شوم نو بیا ورته ما لاندې ولیکل لکه زما پکې داسې کار نه خو هغه پروفیسر صاحب چې کوم دی نو لکه زموږ د معاشرې د پښتنو د خپلې ټولنې زموږ خو تعلیم یافته کلاس خلک چې کوم دی خاص هم کم دي چې بیا پکې لږ داسې دغه ځای ته ورسېږي هغه خلکو خو بیا قدر پکار دی چې ته هغه ته د زړه لکه د چا خبره خفګان ورورسېږي دا خو ډېر معاشرې ته غټ تاوان دی داسې کار خلک خو ډېر د شمار دي
نو ما هغه ته کس ته مې ولیکل چې وروره دا کمنټ چې کوي د دې نه مخکې وګوره دا وینا د دې پروفیسر صاحب نه ده دا د بل چا ده نو بس دوی چا څه لکه هغه ګوره دومره په اسانۍ سره واخېسته وایي که دا هر چا ده خو لکه زه د دې خبرو سره اتفاق نه کوم نو ما ورته ویل دا خو د هغه وینا نه ده هغه صرف شیر کړي چې هغې داسې ویلي دي نو زمونږ د خلکو چې لکه چې ته او نه که شپږو بلې سي بل ستاسو خبره کړ کما چې هغه د هغه وینا وی هم خو لکه تاسو بیا اختلاف یو حد یو ډېر ښه خبره بالکل او بل خبره دا چې لکه زه دته دا وایم چې لکه ته دومره نه پوهېږې چې په دغه ځای کې لیکلي څه دي چې تا معلوم هم نه ده او بیا ته دومره هم پوهېږې چې د سړی پروفیسر دی او زه یو بې تعلیمه کس یم نو ما ته بیا ضرورت څه دی چې زه د هغه په پوسټ باندې لیکل وکړم بیا ما ته ضرورت څه دی چې لکه زه هغه ته ښودنه وکړم چې لکه ته نه پوهېږې خو بس په خپله لار کښېنه هغه په خپلې رایې ته پوهېږي د هر سړی د خپلې رایې چې کوم دی نو د چا خبره چې د هغې حق لري چې هغې اظهار وکړي نو ته څوک یې چې لکه ته بل ته دا وایې چې ته داسې مه کوه د دنیا په یو قوم کې به داسې خلک ونه ګورې صحیح خبره ده او زمونږ هغه چې کوم دی نو لکه تعلیم دې هم نشته دی پوهه دې هم نشته دی او ته یو پروفیسر سره چې کوم دی نو لکه دومره سپکه خوله دغه کوي که نه خو په قلار کښېنه ولې داسې کوي ظالمه او بل دا شفاق وروره یو خو د دې تصویرانو خبر وسې ما کوم د tribune.com.pk د چې ورځپاڼه ده چې کوم دا ورکړي دي چې تقریبا 80% ښځې چې دي هغه وایي خپل تصویرونه خپل عکسونه په آنلاین نشي ورکولی اوس دې د سوچ وکړئ که نه مطلب دا څومره هغه ولې چې په هغې باندې به هم چې کومه زنانه به خپل عکس ورکړي هغې ته به وایي چې بس دا لکه بس دې خپل عکس ورکړی دا به ښه ښځه نه وي یا هغې ته د کمنټونو داسې راشي چې هغه په خپل عکس په ورکولو باندې ستومانه شي که نه نو دغه زیات ځان سره خلک ملګري کولی شي صرف په د کور یو څو کسان به د ځان سره ملګري کړي یا به خپل ملګري خالي ځان سره نو اخر ولې دومره په نور ملکونو نور هیوادونو کې خلک ښځې دي که نه د ټولو چیزو د نورو ملکونو چې وګورم نو هغو ټولو خپل عکسونه ورکړي او د چا پې هم داسې څه کمنټونه نه وي خو پاکستان او افغانستان کې زیاده تر چې دی نو زنانه عکسونه خپل نشي ورکولی نو بیا پوسټونه کول بیا چې لا په فیسبوک باندې داسې هم کې شوي دي چې لکه ما د دې سایبر کرایم خبره کوئ تاسو د یو څو کاله وړاندې خبره ده چې زه چې دی نو ما پسې یو جنۍ راغله او هغه ډېره پریشانه وه او هغه زما د پېژنګلو څوک جنۍ وه وایي دغه شانې وایي د هغې تصویرونه وایي چا لکه وایي د هغې سر پې کټ کړی دی لکه تصویرونو نه وي د هغې د عکسونو نه او بیا په نورو چا په عکسونو باندې لګولې دي او اوسې چاپېره خولۍ او د هغې کور والا پرې لیږي او لکه د ټولو ایډیانې یې را پیدا کړي دي څوک دې څوک بدله اخلي که نه نو هغې وخت کې دا ډېره مخکې خبره ده په هغې وخت کې به هغې ته وایي مې اف آی ای او اداره ده مې تاسو هغې ته ولې نه ځئ تاسو ته پته نه لري هغې ما ته خو د دې څه پته نشته ما ته مې تاسو یو کار وکړئ چې تاسو په حق باندې یئ تاسو دغه شانې دا لکه څوک ناحقه لکه پریشانه کوي حق ناحقه پکې هم نشي څوک دا حق نه لري چې تاسو لکه زورونه درکړي یا هراس وکړي هغه بیا لاړه اف آی ای ته رپورټ یې دغه شانتې وکړو بیا معلومه شوه چې هغه یوه جنۍ وه چې د دې سره لکه زړه بداوی راغلی و او هغې جنۍ د دې سره بیا دا کار کړی و چې هغې عکسونه یې اخیستي وو دغه شانې کټ کړي وو لګولي نو دا چې دي نو د دې نه بیا لکه هغه کېږي چې د هراسمنټ خبره که نه نو اف آی ای اداره شته دی په هغې باندې تاسو خپل شکایتونه کولی شئ او قانون لارې ورکوي هر چا له قانون کې ټولې لارې شته دی خو چې په قانون باندې په دې ضروري خبر خو کم از کم چې انسان په خپله باندې پوهه که نه بالکل او بله نګین موږ سره پیغامونه راغلي دي اورېدونکي دي بیا به خفه شي که دغه پیغامونه موږ ونه وایو رسول الله متونوال دی هغه وایي چې سلام علیکم دواړو ته هېڅکله هم په کار نه ده چې په یو چا ته موږ درد یا تکلیف ورسوو یا یې تنګ کړو او ژوند یو څو ورځې دی او باید چې دا ټول یو بل خوشحالۍ کوشش وکړو خپل ژوند ته خلک پرېږدو او بیا آیت الله هم وایي چې سویټ سسټر او برادر چې کوم دی نو نایس شو او زیر محمد سلیمان خیل صاحب چې کوم دی ډېره مننه نګین صاحبې او ژوندی اوسې او بیا چې کوم دی لمبې وزیر دی هغه وایي چې ماشاءالله زبردست پروګرام اقبال حسین دی هغه هم سلامونه وایي دواړو ته او بیا چې کوم دی جمال مینپال دی هغه هم سلام ویلی دی شریف خوشحالیار کاکړ صاحب دی هغه وایي چې انټرنیټ ته خو هر چا راودنګل بې فکره بې خیاله انسانان زه خو وایم چې پکار دي هر څوک فیسبوک یا نورې برخې د نیټ داسې استعمال کړي چې زړونه مات نشي او څوک زهیر نشي غیر اخلاقي او وحشیانه نشي استعمال او بله دا چې سوشل میډیا د انسان مکمله ذهني عکاسي هم ښکاره کوي لکه ذهني عکاسي هر هغه څوک چې د هغې
منفي استعمال وکړي یا په هغې باندې سپورې ستغي ووایي نو هغه ښکاره کوي چې لکه دی د ذهن نه څنګه دی د لکه څنګه چې موږ وختي په خبرو کې وویل خپل او ریپورټ لرو او خورګه د نمونه واخلم زیر احمد سلیمان خیل صاحب دی هم سلامونه او حمید الله هلمندي دی هغه هم سلامونه وایي او تباون دی هغه هم دا شوی ګوري او بیا چې کوم دی موږ سره علي شاه نور دی حیات الله صاحب دی رشید خان دی هغې هم سلامونه وایي دواړو ته او امان الله ظهیر دی هم سلامونه وایي او بیا چې کوم دی نو وحید حسین صاحب دی نو هغه هم سلامونه وایي او محمد حامد دی هغې هم سلامونه وایي بل چې کوم دی نو ذاکر خان دی او نوري افغان دی ذبیح الله وزیرستاني دی ټول چې کوم دی نو سلامونه وایي نو دغه نومونه مې واخیستل موږ سره بل زمونږ همکارې منازه شهید خور چې کوم دی نو هغې یو راپورټ تیار کړی دی او سعیده ادباري سره خبرې کړي دي چې په خپله باندې ګونګۍ هم د خبرې هم نشي کولی خو زرګره هم ده د لاسو هنر لري نو زه چې دغه راپور به خپلو اورېدونکو ته وړاندې زوړ ریپورټ دی دا سیده اعتباري ده 40 کلنه میرمن اعتباري ټول هنر په لاسونو کې لري نه یوازې سیده په لاسونو ګاڼې یا کالي پتري جوړوي بلکې هم په لاسو خبرې کوي یو څو کاله مخکې د ما مشر ورور زه فیروزکو ته معرفي کړم او دلته یې راوستلم بعد د امتحان د سپر کول نه دلته څو بخشه و چې ما ته همدا زرګري بخش انتخاب سو او زه په دې کې د استادانو د لاس لاندې ما روزنه وکړه او په همدې اړه و چې زه مخته لاړم او زرګري هنر مې زده کړ د سیدې لاسي توکي د امریکا په سمیتسونین میوزیم کې نندارې ته ایښودل شوي د هغې په لاس ډیزاین شوي ګاڼې په آنلاین بازار کې هم ډیر اخیستونکي لري هغې د غاړې یو داسې ښکلی امیل جوړ کړ چې ارزښت یې په زرګونو ډالر دی نو بیا دا و چې موږ د هغې سره داسې یو لاکټ په نظر کې درلوده چې جوړ کړو چې هم مثلا د افغانستان پخوانی کلاسیک دغه اوسي او هم مډرن اوسي داسې یو ډیزاین موږ طرحه کړ او د دې په شا کې موږ د افغانستان خاوره ځای کړ او دا بیا موږ ویوړ د امریکا هغه موزیم ته هغلته هم کېښودم او ډېر خلک راغی د هغې کتل ته او دا لاکټ د زمرودو نه او د طلا نه چې ډېر زیات قیمت بهاو جوړ سو سیده په پېښور کې د افغان کډوالو په یو کیمپ کې وزیږېدله او د خپل ژوند په لومړۍ اونۍ کې سخته ناروغه شوه هغې د دماغي پردو پړسوب یا د سیریبرل مننجایټس ناروغۍ له امله د اورېدلو توان له لاسه ورکړ خو بیا هم هغې 12مه ټولګۍ سرته ورسوله او د فیروزکو سره یې د هنر او کار پیلولو وروسته د خپل ژوند اصلي هدف وموندو یو کال مخکې چې زه د موزیم ته لاړم او هلته موږ وینومژګه درلود نو ډېر زیات مختلف او د هر هیواد نه خلک راغلي ول او جالب دا و چې هغوی د ما نه پوښتنه کوي چې زه د کوم ځای یم او وخت ما ورته ویل چې زه افغانه یم نو هغوی ډېر زیات متعجب کېدل او حیرت زده کېدل چې زه د هغې جمله غلم هغوی ډېر زیات زه تشویقولم او هڅولم چې څنګه ما کولی سوی چې زه تر دې چې پورې رسېدلی یم او دلته راغلی یم سیده وایي کله چې په یو ظریف یا نازک توکي باندې کار کوي نو په ساعتونو پکې ورکه شي او ورڅخه خوند اخلي هغه خپل په لاس جوړ شوي توکو له لارې د خلکو سره د احساس یوه ځانګړې اړیکه جوړوي په افغانستان کې د معذورو شمیرې تقریبا تر 8 لکو هم زیاتې دي خو له بده مرغه هر معذور تن دغه اسانتیاوې په افغانستان کې ترلاسه کولی نشي منازه شهید ډیوه امریکا غږ کابل
یو ځل بیا تاسو د مشرینې په خپرونه کې هر کلی وایو او دا یو ساعت خپرونه بس تقریبا ختم شي یو 2-3 دقیقې پکې پاتې شي نه پدې کې به کمنټونه ته لاړ شي سره خیال دی اشفاق ډېر ټیم پونیش دی دا لوفر هلک نو باندې یو وایډي دا پغې باندې به هغه لیکلي چې وای سلامونه را لګلي وای په دا سوشل میډیا باندې نن سبا دا خبره ډیره زیاته ده وای کومګ ځان ته مسلمان وای نو دا خبره اسلام کې ورنه ډیره دا شوی ده زما په خیال د تعلیم نه کړلو وجه ده چې لکه دا هراسمنت او دا زورن وای زیاته شوی ده دا تعلیم نه کولو یو وجه ده نور پیغامونه هم را روان دي او محمد شعیب په خندار لګري د نو ډیره مننه ګلاب وزیر هم وای چې سلامونه کوم وعلیکم سلام او سمی هم سلامونه را لګلي دي او وای چې وس را پاسې د خوبه د ورخه تیری دي مطلب پروګرام ختم دی نو خیر هیڅ خبره نه ده بیا هم راغلی تاسو نوم پکې دی راوي ډېر خلک دي چې لا اوس هم پته مني چې نامه واغستې شي تاسو اوس راغلی اوس مو وګټله پښتونیار هم وایي چې زموږ پاکستان کې اسدخیلې سیمه د ماډل شي د موبایل ټاور د یو ریډیو سلويخ میاشتې وشوي چالو کوي نه ډېر زیات تکلیف دی مونږ ته خپل کور د حالات نه خبرېږو لکه داسې په ماتو ټکو کې لیکلی شي خو دومره پوه شو چې هلته کې د موبایل ټاور چې دی نو کار نه کوي نو دوی لکه ډېر زیات اسدخیله سیمه یادوي چې هلته کې کار نه کوي ګلستان پردیسي هم سلامونه را لېږلي دي وعلیکم سلام تازه ګل هم سلامونه را لېږلي دي او وهاب اس کاکړ هم وایي چې د خانوزۍ نه سلامونه وایي بالکل ټیک خبره ده چې هر یو په دا خبره پوه شي او بیا یو کس هم غلطه خبره ونه کړي په دې خبرو سم ځان خبر کړي د پښتونولي له وجې څه ویلی نه شي د هر تکلیف په ځان وي کومه بده پریشاني خو دا خبره نه ځایروي نن زموږ د کلي ډېر غټ مشر وفات شوی دی الله پاک دې ته جنت نصیب کړي امین امین موږ سره ذبیح الله وزیرستاني میسج کړی دا غو چې زه د منصوري نه ما او تعلق مې د وزیرستان سره د شمالي وزیرستان سره مې تعلق دی هغه چې موږ د پیښور په اسلام مخې ته چې کوم دی نو مظاهرې د جوړولو پلان لرو او د قبایلي ضلعو چې کوم طالب علمان دي کوم مسؤلین دي زده کوونکي دي نو هغه دي موږ سره په دغه مظاهره کې شرکت وکړي دي کوم نیټه نه د ښودلې چې کله یې کوي او بیا دا وایي چې ټاپک ډېر زیات ښه دی او هر یو انسان په کار داره چې د شخصي ګټو پر ځای باندې د اجتماعي ګټو سوچ وکړي تر څو چې موږ د انسانیت سوچ نه کړی نو تر هغې پورې موږ مخکې نشو تللی نو واقعي خبره همدغه ده چې د خپل ځان نه علاوه د نورو خلکو او بیا د اجتماع سوچ چې کوم دی هغه ډېر زیات ضروري دی او همدغه خبره موږ په دې پروګرام کې هم کوو چې هر سړی خپل عزت غواړي هر سړی خپل ښه غواړي هر سړی غواړي چې زما د څوک بد ونه وایي خو د بل لپاره بیا څوک پروا نه کوي د بل لپاره بیا د اجتماع لپاره د نورو خلکو څوک پروا نه کوي نو دغه څیز چې کوم دی نو لکه دا یو ذهني بیماری ده زه به دا ویم او ما خیال دغه بیماری نه راوتل پکار دي او پر مخ تللي قومونه ټول دغه تللي دغه نه راوتلي موږ دعوی کوو چې موږ تجزیه یافته قوم خو چې بیا کله دغسې کیسې ته وګورو سړی خفه شي نو باید چې موږ دغه رویه خپله نه کړو او هر هغه څوک چې دا کار کوي هغه ډسکرج کول پکار دي هغې ته پوهه پکار ده هغې پوهول پکار دي او هغې ته به وایو چې وروره دا زموږ د معاشرې زموږ د خاورې زموږ د خلکو د ترقۍ په لار کې هم نه کوو نو پروګرام ختم دی وګوره زموږ لیدونکو اورېدونکو ګورئ چې اشفاق ورور څه ووایي که نه په دې باندې باید عمل وکړئ ډېرې ښې خبرې وکړې نو د خپرونې وخت ختم شوی دی او د دې خپرونې نه به موږ ستاسو نه غواړو اجازت او د دې خپرونې زه هم ستاسو قربانه نګین شه او زه اشفاق مومن د خپل پروډیوسر عدنان رشید سره ستاسو نه غواړو اجازت د الله په امان د الله په امان
قدرمنو اوریدونکو لیدونکو ستړي مشئ سهار مو په خیر دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټي وي سارنې خپرونې دي د بي بي سي خپرونه پیل شوې ده تاسو په دې خپرونه کې هر کله وایو زه مستاسو قربانه نگین شاه او زه اشفاق مومن او دا خپرونه بالکل نیغ په نیغه تاسو ته وړاندې کوو یو ساعته خپرونه ده د پاکستان افغانستان کې دا وخت د 9 شنبې ورځ ده او د کال 2020 د جون د میاشتې 9 نیټه ده او ورځ د پاکستان افغانستان کې د سحر وخت دی دلته لا شپه ده پاکستان کې د سحر 6:30 بجې دي او دلته په واشنگټن ډي سي او ورجینیا کې د شپې 9:30 بجې دي افغانستان کې 6 بجې دي د سحر او دا یو ساعت خبرونه تاسو ته نه پنیغه وړاندې کوو د پاکستان د سحر د 6:30 نو وخت تر 9:00 پورې او د افغانستان د سحر 6 نو وخت تر 9:00 پورې او دا غینه پس په دا یو ځل بیا تاسو ته تکرارو یا یو ساعت پورې او تاسو بیا تکتی شي او دې شي او د خبرونه د مونږ تاسو د 9 یا شنبه ورځ نو وخت تر خالی یا شنبه ورځ پورې وړاندې کوو او په فیسبوک خلا تخکاری لاندې درغلي او چې څنګه په فیسبوک باندې د خبرونه راشي نو تاسو به التکتی شي او خپل پیغامونه را لېږلی شي نو څنګه اشفاق نن بس خبرې کوو څه موضوع ده نن بالکل نگین په فیسبوک باندې راغلی هم دا او موږ سره چې کوم دی نو یو ما سره نه راغلی شلو پورې میسجونه هم راغلي دي زموږ اوریدونکو موږ سره ملګري شوي دي او د نن لپاره چې زموږ موضوع ده نو هغه چې کوم دی نو په انټرنیټ چاته زیات ورکول څوک څنګهول چاته سپور استغي ویل د هغې مخنیوی څنګه کېدی شي یا د انټرنیټي جرایمو مخه نیولو کې عام خلک څه کولی شي څومره د دې رول جوړیږي په دې باندې به خبرې اترې کوو او هر هغه څوک چې په انټرنیټ سپکې ویناوې کوي سپک لیکل کوي او د هغې نه نورو خلکو ته زیات رسیږي هغوی ته ځورونه کیږي نو د دغه څیز مخنیوی موږ څنګه کولی شو او بیا چې کومه دی په دې موضوع باندې خبرې کوو چې په یو عام وګړي په حیث باندې ستاسو خپل څه رول جوړیږي چې دغه څیزونو مخنیوی وشي او زه فکر کوم نګین زموږ زیاتره په داسې کیسونو کې یا په داسې پیښو کې موږ کتلي دي چې هغه څوک دلیل نه لري معلومات نه لري پوهه نه لري او دغه سره کله پوهه ختم شي او دغه سره خپل خبرې ختم شي خپل دلیلونه سره ختم شي هغه که په انټرنیټ دی او که د انټرنیټ نه بهر دی په عام مجلس کې تاسو سره ناست وي هغه چې کله خبرې کوي او خپل دلایل ور سره ختم شي نو به په سپور واستغو باندې شروع کی هغه بیا خپل جذبات چې کوم دي نو دغه اظهارو کې چې کنيره زه دی وخت کې جذباتي شوم او بس اوس چې کوم دي نو زما څخه ډډو کوي او یا چې کوم دي نو لکه زما سره بس بل څه نشته زم دغه سپور استغي ویل شم زما خیال چې دا یو ډیر کمزورې دغه دی دا زموږ خلکو تم ښکاري او په ګرد نړۍ کې هر هغه څوک چې چا سره معلومات وي چا سره دلیل وي په هغې باندې څوک خبره کوي نو هغه که په ګنټو لګي د چا په خبرو نه تنګېږي او د هرې خبرې د هغه سره بیا خپل جواب وي او چې کله د چا سره جواب نه وي او بیا دلیل ور سره ختم شي نو هغه بیا سپور استغي شروع نو داسې رویه چې کوم دی نو زما خیال دی په ډېرو ملکونو کې موږ ګورو په ډېرو خلکو سره زموږ چې کومې رابطې کېږي په انټرنیټ باندې په دغه باندې هغې خلکو کې دغه څیز ډېر کم دی زموږ خلکو کې د دغه څیز زیاتوالی هم په دې وجه دی چې هلته کې یو د تعلیم کمی دی کله چې تعلیم زیات شي پوهه زیاته شي خلک بیا بحث کولی شي بحث کوي چې کله پوهه نه تعلیم نه نو بیا چې کوم دی نو دغه شانته کې پیښې هغه راپور کېږي بیا هغې ته دغه کېږي نو بیا د دغسې جرایمو د مخنیوي لپاره خپله د فیسبوک یا د ټویټر او د دغه اکاونټونو چې کوم مالکان دي د دغه ویبپاڼو چې کوم مالکان دي هغوی بیا هغې دپاره خپل قانونونه جوړ کړي دي هغې ته اوس هغوی خپل څارګر چې ورته ویلی شي کار ته ورته ویلی شي خو چې څوک څارنه کوي د دې هر څه هغې کېنولي او هغوی څارنه کوي ګوري چې لکه مطلب داسې په څه طریقه باندې موږ کولی شو چې د دې خلکو مخنیوی وکړو نو هغوی بیا هغه اکاونټونه لاک کوي بلاک کوي هغه ختموي کوم خلک چې هغه سپور استغي وایي سپکې ویناوې کوي او یا چې کوم دی د نورو خلکو ځورول کوي نو په دغه موضوع باندې به د خپل اورېدونکو سره خبرې کوو چې د یو ښه وګړي د یو ښه تن د معاشرې د ټولنې هغه څنګه کولی شي چې دغسې
پیښو چې کوم دی نو هغې په مخنیوي کولو کې لاس وکړي او په خپلو ملګرو کې هم دا خبرې وکړي او یا دغه بحثونه چې د هغوی په خپلو کې کېږي هغوی څه وایي په خپله باندې په دې موضوع باندې نو د هغوی نظر به هم موږ ځان سره اخلو. بالکل زموږ چې کوم لیدونکي دا مهال په فیسبوک باندې ستاسو نظر به اخلو په دې موضوع باندې چې د انټرنیټي یا ډیجیټل چې کوم هراسمنټ یا هغه زورونه یا هغه د سپکاوي د چا کول په دې کې بیا شوق ډېر شي لکه قسمونه دي که نه لکه اوس مثال په توګه انټرنیټ باندې خو اسیم د پښتنې جنکۍ دومره نه خو کس کم یې نو هم هغوی ته بیا عکسونه لیږل په انباکس کې بغیر تپوس چې هغوی غواړي درنه هم نه او تاسو عکسونه څوک ته عکسونه لیږي یا ورته عکسونه ترې غواړي په انباکس کې ورته یې ما ته خپل عکسونه راولېږه یا ورته خامخا میسیجونه کوي هغه جنۍ جواب نه لیکي جواب نه ورکول غواړي خو هغه چې دی نو په مخ ورته په پیغامونه لیږي چې یا ما سره خبرې وکړه یا ورته او چې جواب ورنکړي نو بیا ورته بدې ردې وایي دا هم یو داسې هراسمنټ یا داسې زورونه ورکولي چې هغه جنۍ چې دی نو هغه په ځان باندې ریا نه شي چې څه وکړم زه خو د انټرنیټ په دې لپاره نه وم راغلی او بیا د هغې بدنامي هم راواخلي اکثر په ملګرو کې یو ځای بل ځای نوم خورول نو د دې هم دا نه بیا ورسره داسې هم څنګه چې تاسو خبره وکړه چې په یو ځای کې په یو خبره باندې که بحث شروع شي په کامنټونو کې بحث رواني چې په کوم ځای کې دلیل ختم شي بس هلته کې بس په کنځلو باندې شروع واچي یا سپکې یا ردې بدې یا که د هغې کس د تیر شوي وخت څه خبره که دوی ته معلومه وي هغه راوسپړي او هغه په خلکو په منځ کې ولیکي چې ها زه خو دې پیژنم او یا دا خو پیژنم او ما د پته را معلومه ده دا څنګه یا ماته معلوم دی دا کس نو دا هم یو هراسمنټ دی یو زورواله ورکول دی سپکاوی کول دی نو دا ډیجیټل هراسمنټ یا د انټرنیټي چې کوم جرمونه دي یا زورونه ورکول دي د باندې نن موږ خبرې کوو او دا زموږ موضوع ده زموږ اوریدونکو لیدونکو خاص توګه دا چې کوم په فیسبوک باندې کمنټونه کولی شي خپل نظر زموږ سره شریکولی شي تاسو چې دی نو په پیغامونو کې لازمي ولیکئ چې تاسو څه وایئ په دې اړه باندې چې دا ولې چې فیسبوک تاسو هم کاروئ یوازې فیسبوک نه په دې کې نور هم دا چې کوم ټولنیزې رسنۍ ټول راځي پکې سوشل میډیا مطلب فیسبوک پکې راځي ټویټر پکې راځي او ټیک ټاک پکې راځي او داسې نور ټولې چې کوم لکه واتس اپ دی میسنجر دی او نور داسې ټول چې کوم دي اپلیکیشنز چې هغه خلک کاروي د یو بل سره د رابطه کولو لپاره او په هغې کې بیا چې دی نو هراسمنټ یا زورونه ورکول نو په دې باندې موږ خبرې کوو او کمنټونه را روان دي که څه سلامونه راغلي هغه به هم خیر د ووایو کمنټونو طرف ته به لاړ شو د منټ دوه به کمنټونه له ورکړو بیا ورپسې موږ راپورټونه هم لرو په دې اړه باندې هغه به هم وړاندې کوو نو اشفاق وروره که یې نو وایه موږ سره چې کوم میسجونه راغلي زم چې د سر نه به شروع کوم د ډېر میسجونه دي او دې کې چې کوم دی نو عبدالحق دی او هغه وایي چې سلام ابو دوبۍ نه یم تاسو سره بل اصغر خان مروت ته سلام اصغر خان ها بیا هم دغه صرف د کړې بخت الله بس به صرف هغه دغه را لیکلي دي عنایت افریدي دی هم سلام وایي او ابو عدنان مساخیل دی هغه هم صرف های لیکلي ده او بیا چې کوم دی نو کریم آغا دی هغه سلام ویلی دی سبزلي مننه ویلي لیکلې ده صرف او ظاهر خان چې کوم دی نو هغه هم سلام رالیږلی دی اجاز صافي اسد خان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته لیکلی دی حلیم یار دی السلام علیکم دی ابوظبي څخه سلام کوم سیال محمد دی هغه وایي ډېر ښه او بل سیال محمد بله سلام هم وایي شهزاده خپلواک دی نو سلامونه دوستانو سهار مو په خیر دی لیکلي دي او سیال محمد بیا سلام دی لاندې موږ سره چې کوم دی نو شریف خوشحالیار کاکړ دی سلامونه له سیف الله څخه او بیا چې کوم دی هارون دی هغه هم سلام ویلی دی او کمال خان دی سلامونه نیکې هیلې کمال خان کاکړ له مسلم باغ نه او فدا محمد دی عید محمد سلام ابوظبي بس هغه بیا پته نه چې څه لیکلي دي زه پرې نه پوهېږم ما لیکلي دغه دي ها او بل نیمن هم چې کوم دی نو هم چې ته کوم پاڼه ده د هغې نه هغې لیکلي دي چې ماشاءالله تورې سترګې دې ونه خوري که څه لیکلي دي او یو پیغام له سولې سره مینه چې دی نو پیغام یې رالیږلی دی تاسو نوم خپل لیکلی له سولې سره مینه خو تاسو چې کوم پیغام لیکلی دی هغې ته هم لږ فکر وکړئ چې ستاسو زموږ سره هغه پیغام لګي او که نه لګي څنګه تاسو سولې سره مینه لرئ امن سره مینه لرئ چې پیغام کې خلکو ته خیر یې کوئ ښه لاړ به شو یو رپورټ ته اشفاق وروره که دې خوښه وي زموږ سره یو مرکه پرته ده چې زموږ خبریال
سادیه قاسم شاه لګلې ده او د مرکه کړي ده د بشري حقوقو یو مبارزه ده نادیه خان لاغي سره او هغه په دې مرکه کې نادیه خان د بشري حقوقو یا د ډیجیټل یا انټرنیټي جرایمونو یا زورونو په اړه څه ویلي دي نو دا به وګورو او د نه پسو راځي. بالکل زمانم نادیه خان دی او زه د انلایټ لایب ادارې سره کار کوم. په پاکستان کې په مجموعي توګه هر څلورمه ښځه د صنف په بنیاد باندې د تشدد ښکار ده. هغه تشدد جسمانی طور باندې، ذهني او جنسي طور باندې د تشدد فارمز چې کوم په ښځو باندې کېږي د تشدد قسمونه دي. دغه تشدد نه صرف موږ په آفلاین سپیسز باندې ګورو بلکې دغه په آنلاین سپیسز باندې یعنی د انټرنیټ د لارې هم دغه تشدد چې کوم دی د ایکسپریشن موږ هغه اکثر ګورو په ښځو پر ضد باندې. کاغه ښځې خبریالې دي، کاغه د سیاست سره تعلق لري یا کاغه نور څه پروفیشنل فیلډز کې دي، خو کاغه ایکسپریشن په انټرنیټ باندې دی یا هغې څه تصویر په انټرنیټ باندې دی یا هغه خپل سوچ او د فکر اظهار په د انټرنیټ لارې کوي نو هغې ټرولینګ هم فیس کړی دی، هغې ته کمنټس هم داسې کېږي چې هغه تنګولې کېږي، دغه رنګ نور څیزونه هم مخې ته راغلي دي. خو دې سره سره د کووډ 19 په وجه باندې چونکې لاک ډاون دی نو زیاتر ښځې چې کوم دي هم اوس د ټیکنالوژي کاروي او هغه هم مختلف سوشل میډیا پلیټ فارمز یعنی فیسبوک، ټویټر او انسټاګرام وغیره چې دي په هغې باندې هغې یوټیلیټي هغې استعمال چې کوم دی هغه زیات شوی دی. خو موږ ګورو چې د غیر د عمل د خلکو ریاکشن هغې ته هغه لا نور هم سوا شوی دی. موږ ګورو چې کومې ښځو به چې کاروبار کولو یا انټرپرینیورز به وي د کور په سطح باندې به کاروبار وغیره کولو دغه اکټیویټي هم په انټرنیټ باندې زیاته شوې ده یعنی فیسبوک د لارې او په خصوصي توګه په انسټاګرام د لارې دغه دوه پلیټ فارمز هغه ډېر زیات استعمالوي خپل بزنسز لپاره. خو هغې که موږ وګورو نو داسې څو کیسز هم راغلي دي چې هم په فیسبوک باندې هم په انسټاګرام باندې دغه ښځې چې کوم دي داسې کمنټس هم هغې ته میلاو شوي دي چې هغې کې د وایلنس ایلیمنټ دی داسې او دغسې هغې د سټاکینګ هم کېږي په انباکسز کې ورته داسې میسیجز هم د هراسمنټ والا میسیجز هم هغوی ته میلاویږي نو دغه څیزونه زیات شوي دي. دې نه علاوه موږ ګورو چې کوم عام ښځې دي چې کوم څه د پروفیشنل فیلډ سره تعلق نه لري خو هغه بیا هم هغې سره انټرنیټ دی یا هغې سره موبایل دی نو که هغې ښځه خپل ذاتي تصویران یا ذاتي ویډیوز وغیره وي هغه په څه طریقې باندې آوټ شوي دي یا چېرته موبایل خراب شوي په دې ورځو کې یا په څه طریقې باندې هغه معرفي آوټ شوي دي نو هغه بلیک میلینګ یا هراسمنټ لپاره هم هغه ډېر زیات استعمال شوي دي. موږ ګورو چې په تېرو ورځو کې په شمالي وزیرستان کې هم دغسې ویډیو مخې ته راغلی وه او بیا د هغې په ریاکشن کې آنر کیلینګ یو کیس هم مخې ته راغلی و نو دغه کیسز چې کوم دي دا زیات شوي دي. دغسې ډیجیټل رایټس فاونډیشن یا ډي آر اف چې کوم دی هغې هم دا وایي چې په دې کووډ 19 لاک ډاون کې تقریبا د 180% نه زیات د ښځو له طرفه په آنلاین سپیسز باندې د هراسمنټ کمپلینز هم راغلي دي. نو دا هراسمنټ چې کوم دی آفلاین هم موږ ګورو خو دغسې د دې اظهار یا د دې ایکسپریشن له خلکو طرفه ښځو باندې آنلاین هم ډېر په کلاو طریقې باندې موږ ګورو چې هغه کېږي. Alexa, play Vivo ډیوه. قدرمنو اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم. ستړي مشئ دا د وایس اف امریکا ډیوه خپرونه ده. زموږ پروګرامونه او خپرونو کې نه یوازې تاسو د پاکستان او افغانستان بلکې د نړۍ په هکله وروستي او تازه خبرونه او ریپورټونو ته غوږ کیږئ او دا بیا کتلی هم شئ. او اوس هم دا یادونه درکوو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا ډیوه سره ملګري کیدای شئ او که د نړۍ په هر ګوټ کې یئ نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته غوږ کیدای شئ. یو ځل بیا تاسو ته د بي بي شیرینې په خپرونه کې هرکلی وایو. دا یو ساعته خپرونه تاسو ته نیغه وړاندې کوو او نن د دې خپرونې موضوع ده ډیجیټل هراسمنټ یا انټرنیټي جرایم یا هغه زورونې
چې په انباکس کې خلکو د کې هغه انباکس مطلب چې هغه د پیغامونه چې کوم ځای خلک لیږي هغه البته کې مسنجر کې یا په واتس اپ باندې یا په فیسبوک باندې ټوئیټر باندې یا ټول چې کوم د ټولنیزې رسنۍ چې کوم لارې دي په هغې باندې خلکو له زورونه ورکول غلط کمنټونه کول غلط پیغامونه لیږل چاته او هغه د دې ټولو په اړه نن خبرې کوو ځکه چې د ډان ورځپاڼه چې د انګلیسي ورځپاڼه ده د هغې تر مخه په دې کووډ 19 یا د کورونا وایرس چې کوم د لاک ډاون په پاکستان کې شوی د مارچ او د اپریل په میاشت کې په دې هراسمنټ په دې کیسونو کې ډیر زیاتوالی لیدل شوی دی او ډیر زیات ښځې هم مخته راغلي دي او هو چې دی نو دې کیسونه کړي دي په خلکو باندې بیا هم دی کې یوازې ښځې نه اشفاق سړي هم د دې هراسمنټ ښکار کېږي دا لکه په دې کې ماشومان هم راځي په دې کې نارینه هم راځي دا د ټول لکه د هراسمنټ چې دی دا یا زورونه ورکول یا د انټرنیټي جرمونه چې دي دا خو په دې کې لکه څنګه چې ما دا یو کمنټ ولوستو دا هم په هراسمنټ کې راځي چې که سم خبره لکه نه کوي چاته نو هغه ورانه خبره نو هم ګډه کوي کنه نو دا خبره ده چې کوم څنګه ما تاسو ته وایي چې دا د ډان ورځپاڼې د چې کوم دا خبر ورکړی دی د یو اورګنایزیشن یا اداره ده د ډیجیټل رائټس یا انټرنیټي حقوقو په نوم باندې یو اداره ده یو چې هغه دا یو د خپل طرف نه یو دا رپورت ورکړی دی چې په دې 2 میاشتو کې د کووډ 19 لاک ډاون په منځ کې چې ټول خلک په کورونو کې ناست او هر چا سوشل میډیا یا ټولنیزې رسنۍ استعمالولې بل سلاره یا بل څه کار خو نه و خو ټولو همدغه دې ته کار ویلی و نو په دې کې بیا هراسمنټ یا د زورونو یا د جرمونو کې اضافه راغلې ده او په زیاتره چې دی نو ښځې پکې زیات د دې ښکار شوي دي نو په دې باندې نن موږ خبرې کوو دا زموږ نن موضوع ده او تاسو هم زموږ سره په دې اړه باندې خپل پیغامونه راولېږئ خپل نظر شریک کړئ خلکو پکې ګیلې رالېږل شروع کړه شفاق وروره زموږ پیغامونه نه وایي تاسو موږ سره پیام نظام خیل صاحب چې کوم دی ښه پیغام رالېږلی دی هغه سلام هغوی سلامونه پیام نظام خیل یم له قمردین څخه تاسې دواړه څنګه یې د الله احسان دی ورور خوشحاله اوسئ بیا وی والله کنزل ماران په فرینډ چې کوم دی هغه راسره دي په کمنټونو کې کنزل کوي بیا په دې هیله چې یوه ورځ به د فکري اختلاف سلیقه زده کړي او نه یې بلاکوم ځکه په ټولنه کې د نظر د اختلاف د ترویج کلتور قرباني غواړي یو کس به ښې ډېرې ښه کنځل وکړي خو نن مې بلاک کړ د دې خلکو جهالت او د ملي حساسیتونو درک بې خبرې ډېره خطرناکه ده باید چې سلام ور واچول شي او بیا سړی ځان داسې کوڼ کړي چې مخلوقه ځای نه اورم که نه او دی چې په کار مې تر دې کې نقیب الله دکاندار ته ستاسې مینوال دی او سلامونه ورته وایم نو تاسو ورور سلامونه هغې ته م ورسېد او خبره د دوی په یو ځای باندې سمه هم ده لکه دی وایي چې په بعضې وخت کې خلک کنځل وکړي ردې بدې ووایي او بیا هغه زه نه بلاکوم په دې وجه باندې چې زه یم یاره د ده زده کړه وشي او څومره دی پاتې شي نو کېدای شي دی بدل شي نو باید چې دغسې خلک زده کړه وکړي او دغه شانته کې د حالاتو نه چې څوک زده کړه کوي وخت تېرېږي نو بیا په خپله باندې هر څه سمېږي تاسو یقین وکړئ نګین زه کله کله خفه شم دې دغه ته چې زمونږ دلته کې د امریکا کې هم د خلک سوشل میډیا استعمالوي داسې نه ده چې یوازې زموږ خلک استعمالي دي خلک بې خبره دي نه ثابته نړۍ کې خلک استعمالوي او کاروي تاسې د دې خلک چې کوم پوسټونه وکړي اختلاف د نظریې بلکې په دې ورځو کې نظریاتي اختلافات ډېر زیات دي هغه جورج فلایډ چې کوم د هغې هغه یو تور پوسټ دی په منیاپولس ښار کې هغه د یو پولیس لخوا د هغې په حلقه کې ووژل شو په زور بزیاتي باندې په ظلم سره ووژل شو د هغې خلاف چې کوم دی نو په سوشل میډیا باندې د هغې خلاف په سړکونو خلک راووتل هغه نظري اختلاف دومره زیات دی چې لکه هغه خلک په کمنټونو کې تاسو لاړ شئ د هغې ویډیو کلیپ خلک اچولي دي ویډیو اچولي په سوشل میډیا باندې هغه لاندې به په لکونو خلکو کمنټس کړي لیکل به په لکونو خلکو کړي او دومره سپوره ستغه کنځل به پکې ونه ګورې څومره چې زموږ پښتانه کوي دومره بد خوی او یا بده خبره پکې ونه ګورې څومره چې زموږ خلک کوي نو زه نه یم پوهه چې لکه کنځلې کول دي که نه یو اختلاف کول دي که نه بلکل نظریاتي اختلاف هر یو څیز په خپل ځای باندې خو کنځل کوي انسان ته لکه دا ته لکه مخامخ چې ته سړي ته کنځل وکړي دا همدغسې ده چې هغه سړی تا ته په زړه کې څه وایي ابه تا ته چې کوم دی نو خوشحاله شي ستا خاندان به ورته ډېر ښه ښکاره شي ستا ذات به ورته ډېر ښه ښکاره شي ستا نسل به ورته ډېر ښه ښکاره شي او که نه هغه په دې زړه کې دا وایي چې لکه دا خو
پته نه لګي چې څومره د کمزر په قبیله سره تعلق ساتي او بیا یا د څومره د سپکې کورنۍ سره تعلق ساتي اشفاق ولا په دې ته هم خیال لري چې لکه مور او پلار تربیت ته خیال لري چې آیا مور پلار ول تربیت سم نه دی ورکړي کسر خپل کوي کنه نو زه دا وایم چې لکه یو سړی ستاسو د خپل کور باره کې ستاسو د خاندان باره کې ستاسو باره کې لکه د سوچ کوي دغه سوچ تګ نه مخکې چې خپل سړی په دې باندې سوچي چې زه غلطه وینا ونه کوم غلط کامنټونه کوم غلط لیکلونه کوم بلکې یو محفل کې چې سړی ناست می د خپل ملګرو سره یاران دوستانو سره نو هم پاره کې د ډیرو خبرو خلک خیال ساتي چې لکه په دې کې زما د ملګری دی په دې ونی خبره خپکیږي ځکه خبرونه کوم چې په کوم باندې شر جوړیږي کوم باندې غزه ته تکلیف او ضرر رسي یا خفګان رسیږي نو د خفګان خبره ولې کې دا دغه چې کوم دا ژوند چې کوم دی هغه ته خپل هم په دې کې ګرانیږي زنیم په چې لکه خلک څنګه د دینه خوندلي لکه دې خبره سړی وکي کنه الله دې رحم وکي او بس زمونږ ډیر داسې مسلې شته دي په ډیرو باندې صحیح خبره زمونږ پروډوسر صاحب چې کوم دی نو ملګرو ملتونو لخوا چې کوم دی نو لاندې لیکلي چې دغه دی بیا د انټرنیټ یو نمبر دی چې لکه مطلب ہمارا انټرنیټ محفوظ انټرنیټ او سایبر هراسمنٹ هیلپ لاین دا یو نمبر دی چې 08003939339 په دې باندې چې کوم دی نو که چاته هم چرته هم په کوم ځای کې هم په انټرنیټ باندې څوک ضرر ورسوي څوک تکلیف کی یا څوک تنګ کی یا څوک ویزوري نو په دې باندې ټلیفون کولای شي او په دې باندې بس تاسو شکایت چې کوم دی نو هغه اوریدل کیږي او هغه به هغه باندې به اکشن اخیستل کیږي یا په ګام اخیستل کیږي یا په عمل کیږي نو دا تاسو مخه ته نمبر پوته یو پیره او ته بیا وایم چې 080039393 دا نمبر دی چې او دا په پاکستان کې او پروډوسر سے پاکستان کې کنه په ټوله نړۍ کې دی دا په پاکستان کې دی نو دا د پاکستان نمبر دی چې الته کې چاته هم څوک په انټرنیټ تکلیف رسي یا تنګي نو هغه د پردغه نمبر دی 080039393 په دې باندې ټلیفون کوو او په دې باندې وسو شکایت حاصل کیږي او ورسره د دې ترڅنګ دا هم د چې د اف آی ای چې کوم اداره ده د پاکستان هغه د دې لپاره یو ځانګړی یو بل څنګه جوړ کړی ده په خاصه توګه باندې د دې انټرنیټي جرایم لپاره انټرنیټي جرمونو لپاره چې دا وحال ما هغه اف آی ای ویب سټ چې د پاڼه سي دا مکتب کړی ده هغه باندې چې لا شي fia.gov.pk fia.gov.pk په دې باندې دا شي نو په دې خاصه توګه باندې دا یو نېشنل ریسپانس سنټر فار سایبر کرایم یا NR3C دا په دې نوم باندې دا یو ځانګړی څنګه جوړ کړی دی هم د دقیقې لپاره چې څوک هم په انټرنیټ باندې تاسو تنګوي نو تاسو په دې څنګه ته پلی شي دلته کې خپل رپورټ ورکولی شي دلته کې پورا تفصیل لیکلی دی یو فارم یا فارم به ډکوي هغه فارم به جمع کوي او هغې کې په پورا تفصیل لیکي چې څوک هم تنګوي څوک دی د هغې فیسبوک لینک یا د کوم هم د ټولنیزې رسنۍ که واټساپ کې که هر څه هغه ورکوي بیا دا اف آی ای په هغې باندې عمل کوي او د هغې کس په خلاف باندې هغه بیا چې نو ګرفتار کوي هم او دا نیسي او بیا یې بندیوان کوي هم نو په دې باندې لکه ښه پوره دا هر څه شته دی په دې لکه د حکومت طرف نه هم پکار شوی دی او ښه باقاعده لکه ولې چې دا هم د څو دا خو لکه د 2 میاشتو خبره موږ کوو چې د کووډ 19 یا د کورونا وایرس د وجې نه په دې ډیجیټل هراسمنټ کې یا د انټرنیټي جرمونو یا زورونې کې زیاتوالی راغلی دی خو چې کله نه دا ټولنیزې رسنۍ دا هغه جوړ شوی لکه د فیسبوک جوړ شوی دی ټویټر او دا ټول د هغې وخت نه د کله نه چې انټرنیټ راغلی دی او بیا په خاصه توګه د سمارټ فون چې راغلی دی نو دا هراسمنټ یا د زورونې چې دي یا د جرمونو چې دي دا شته دی خو د دې سمارټ فون راتلو نه پس او بیا د فیسبوک او د واټساپ او د دې ټول نه پس په دې کې بیا نور هم ورو زیاتوالی راغی نو هر یو نړۍ د هر یو ملک چې دی هر یو هیواد چې دی نو هغې خپل خپل قوانین یا خپل قانون جوړ کړي دي همدغه شانې په پاکستان کې شته خو دغه دی چې څوک پرې خبر دي څوک پرې نه دي خبر او اشفاق ورور دغه تاسو وایي چې دا کوم راځي په دې دا د فیډرل انویسټیګیشن ایجنسی د اف آی ای چې کومه دغه د پاکستان داخله چارو وزارت لخوا او په دغه یو فارم دی چې زموږ پروډوسر صاحب اوریدونکو ته مخې ته په دې تاسو چې کوم خپل شکایت لیکئ نو دغه کې تاسو نوم تاسو د ټلیفون نمبر تاسو رابطه تاسو د شناختی کارت نمبر او په دې کې تاسو جنس او د خپل کور پته نو دغه ټول پوره معلومات په دې کې شته دي او بیا چې کوم دی دغه به تاسو ډک کړئ او آنلاین او په انټرنیټ باندې او بیا به چې کوم دی نو هغه تاسو
دغه کوي ورجمع کوي، نو بیا به تاسو په دغه خواست باندې چې کوم دی نو وروسته عمل کیږي او هغه څوک چې هغه هم تاسو تنګوي یا تاسو ځوروي نو د هغې کس خلاف به چې کوم دی نو اکشن اخیستی کیږي، د هغې خلاف به کاروایي کیږي. بالکل همدغه په دې باندې هم لکه په دې پټ لکه چپ مه پاتې کې خاموشه مه پاتې کېږئ او په دې باندې مخکې راځئ او چې که هم د چا سره که زموږ اورېدونکي دا مهال که زنانه زموږ خویندې دا مهال موږ اوري په ریډیو باندې یا په فیسبوک باندې ګوري نو تاسو هم یریږئ مه او راځئ او کم از کم ولې چې په دې کې یو کار دی اشفاق وروره چې دا څنګه چې په اف آی ای په دې ویب پاڼه باندې لیکلي دي ټولې کتلی شي لوستلی شي چې څوک هم شکایت وکړي د هغه نوم چې دی نو هغه نه څرګند کېږي، چاته پته نه لګي چې شکایت چا کړی دی. نو په دې کې د یاري خبره نشته دی، تاسو بالکل پټ ستاسو نوم به پاتې کېږي خو چې څوک هم هراسمنټ کوي، زورانه کوي، سپکاوی کوي ستاسو او تاسو یا دړکې درکوي لکه داسې اکثر داسې کېږي که نه چې تھرټ ورکوي، دړکې ورکوي چې تاسو سره به دا وکړم یا به دا وکړم، نو دا ټول چې دی نو اف آی ای ته تاسو وړاندې کولی شئ، ویلی شئ او تاسو نوم به مخې ته هم نه راځي، هغې کس ته به هېڅکله هم پته ونه لګي چې تا دا شکایت چا کړی و او د چا په شکایت باندې نیول شوي و. بیا د هغې پوره تفتیش کېږي، لکه داسې نه ده چې لکه بس که نه. نو په دې باندې دا خپرونه موږ هم ځکه راوړې ده چې دې کې زیاتوالی په دې هراسمنټ کې یا په دې انټرنیټي جرمونو کې ډېر زیاتوالی راغلی دی، نو په دې باندې خبره کول ډېر ضروري. کمنټونه هم ډېر را روان دي. اشفاق وروره د ما سره لیاقت توري صاحب یو میسج دی دا وایم نو بیا به د هغې نه پس ته لاړ شو ریپورټ ته او هغه چې کوم دی نو سلامونه ویلي دي دواړو ته او بیا وایي چې جناب موضوع ډېره خوندوره ده، هر سړي ته پکار دي چې ښه انسانیت سره هر چا سره خبرې وکړي، د انسان ژبه او قلم هیڅ چاته اذیت ونه رسوي، که څوک د چا زبان نه اذیت چاته هم چاته ژبې نه زیان رسیږي هغه سړی په ظاهر انسان وي خو په باطن کې هغه درنده وي. لکه شعر خبرګه ته چې انسانیت هر سړي ته نه درندګي او هغه چې بدبختانه په پښتنو کې تعلیم کمې دی وجه د دې تعلیم نشتوالی دی چې پښتون د ډېر اولاد شوقین دی، باید چې اولاد کم او تعلیم تربیت باندې زیاته توجه ورکړي. د پړه چنار نه میسج کړی دی. نو بالکل تعلیم او تربیت که په هر شکل کې زه فکر کوم چې لکه دا ډېر زیات د انسان په جوړولو کې لوی رول لري. هغه سړی که په هر شکل کې وي، که په هر صورت باندې وي، په هر ځای کې وي، که هغه ښځه وي که سړی وي، خو چې تربیت ښه نه وي نو ظاهره خبره ده بیا خامخا هغه کس نه چې کوم دی نو معاشرې ته نقصان رسي، د هغې نه نور خلک چې کوم دی نو هغه ځورول کېږي، نور خلک په تکلیف کېږي او د ټولو نه لومړی څیز چې کوم دی نو هغه تعلیم تربیت ته د خپل بچي په ښه شکل سره کول دي. دغه نه موږ د محمد افغان دی هغه هم سلامونه وایي دواړو ته. دا یو ډېر ښه مهم پیغام دی. دې نه پس بیا رپورټ هغې ته ولاړ شي. زیر محمد سلمان خیل وایي سلامونه را لېږلي دي. وعلیکم سلام. وایي نن سبا انټرنیټ د انسانانو دپاره ډېر سهولتونه راوړي دي خو اوس هم داسې خلک شته چې د انټرنیټ او د سوشل میډیا په ګټه نه پوهېږي، اکثر په پوسټونو باندې یو بل ته کنځلې کېږي، د ملکونو سپکاوی کېږي، زموږ د مشرانو سپکاوی کېږي، د علما کرام سپکاوی کېږي. په کار ده چې موږ سره دلیل نه وي نو په موږ بې ځایه بحث ونه کړو. انټرنیټ د خپلې پوهې مطابق استعمال کړو او داسې ملګري ځان سره ملګري کړو چې هغه مثبت سوچ لرونکي وي. بالکل دا زیر محمد سلمان خیل ډېر زبردست پیغام. بالکل ډېره ښه پیغام دی او بله خبره دا ده هر هغه څوک چې بغیر د دلیله سپورې سپکې وایي نو تاسو یقین وکړئ اوس خلک لګیا دي ورو ورو هغه خلک د خپل ګروپونو نه وباسي. زه خپله هم دغسې کومه چې کوم کس کوشش مې کړی ډېر وخته پورې د ځان سره وساتم خو چې نه سمېږي نو بیا ورو ورو لرې کوم او ظاهره ده چې بیا به همدغه سپور سپک خلک چې کوم دی دا به په یو ځای کې پاتې کېږي او دا چې کوم لږ پوهه دي یا د بل قدر پکې او سترګې شرمېږي چاته د سپکو وینا کولو باندې یا په سترګو کې لږ شرم وي د بل کوم کس بې احترامۍ باندې نو هغه خلک ظاهره خبره ده هغه به بیا په دغه خپل بلکې په ژوند کې په تمام ژوند کې په هر ځای کې چې په هره اداره کې وي په ژوند کې په کوم ځای کې هم وي هر هغه خلک چې سپوره سپکه وینا کوي دلیل ورسره نه وي پوهه ورسره نه وي تعلیم ورسره نه وي هغه خلک پاتې دي هغه به په شا ځي او هر هغه څوک چې لږ غوندې اخلاق ولري او بیا چې کوم دی د تعلیم ورسره وي په دې پوهېږي چې لکه د یو انسان ته تکلیف ورکول هم داسې دي چې لکه ده ته څوک تکلیف ورسوي څنګه پیسې شي داسې بل ته مې احساسېږي که د دغه خبرو خلک یې خیال وساتي او په مزه باندې دا ژوند سړی په سړیتوب باندې کوي نو تاسو یقین وکړئ
هر سړی به چې کوم دی نو په کامیابۍ خوشحالېږي، هر سړی به په د کامیابۍ لار ګوري، هر سړی به چې کوم دی نو تا سره مرسته کې هم ولاړ وي. او که داسې نه وه او سپور سپک او دغه د عادت وو یا دغه د کول په معاشره کې هر سړی به ستا په خفګان خوشحالېږي، هر سړی به درته کنده ګوري ورولي به دي چې زه چې خلاص شو تی بس سړی سپک دی یا دغه دی د سره ژوند نه کېږي. تاسو یقین وکړئ دا ډېر زیات د تکلیف خبرې دي، خو لکه مطلب حقایق دي. موږ کتلي دي هغه څوک چې هغه د بل بېعزتي کوله، د بلې سپکاوی کړی دی، د بلې چې کوم دی نو هغه ته ښه نظر نه دی کړی، هغه خلک موږ کتلي دي چې هغه وروستو هم د خپل هغه خلکو د خوا چې کوم دی نو هغه ته بیا مسلې جوړې شي چې کوم خلک د ده په دې بد خوی د ده سره خوشحاله نه وي که نه. نو نه ده پکار موږ خپل ښه ژوند کول ځان ته غواړو، نو باید چې داسې بل ته مو غواړو، که خپله د خپل ځان احترام او عزت غواړو داسې د بل عزت او احترام وکړو. نو رپورټ که در سره نو څنګه چل رپورټ ته لاړ شو؟ بالکل ادان بیټنی صاحب د قبایلي سیمو د انټرنیټ د حال په حقله باندې موږ ته د خلکو خبرې رالیږلي دي او داسې ده چې زموږ د خیبر پښتونخوا دغه نوي شامل شوي ضلعو کې د انټرنیټ سهولت د ټلیفون سهولت دغه خلکو ته په زیاتره سیمو کې نشته دی. دا اوس نه ده، دا د تېرو 15 کالو نه ده او باید چې حکومت په دې کې غرضي شي او دغه خلکو ته د خلکو په سترګه باندې وکتل شي، د دې خلکو مسلې هغه په سنجیدګۍ سره واخلي، دغلته کې چې د خلکو کوم مسلې دي په هغې باندې غور وکړي او یقین وکړه زموږ د دغه سیمو خلک زیاتره په بهر ملکونو کې دي، په عرب ملکونو کې دي او د هغوی د خپل کور سره خبرې اترې چې کوم دی نو هغه هم ډېر په ګرانه سره کېږي. بله خبره دا ده چې دغلته د ترهګرۍ چې کومې پیښې شوي دي د هغې خلک ډېر زورلي دي، ډېر تکلیفونه تېر کړي دي، لاینمانونه شته دی، دغلته کې خلکو بې درکه کېدل هم روان دي، نورې قصې هم دي. او بله دا ده چې اوس د تعلیم ادارې چې کومې بندې دي نو آنلاین یا په انټرنیټ لار باندې چې کوم تعلیم یا کومې زده کړې کېږي نو په هغې کې هم دغه خلکو ته چې اوس د انټرنیټ سهولت نشته نو هغوی د هغې نه محروم پاتې دي. نو هغوی ته دغه سهولت نه محرومه کېدل چې کوم دی نو هغه هم باید چې حکومت په پام کې ونیسي، دغه خلکو ته د انټرنیټ سهولت برابر کړي. د پاکستان وزیر اعظم څو وارې ویلي دي او نیم پوهې چې تر اوسه پورې په دغې عمل ولې نه دی شوی. نو په دې باندې د خلکو غبرګون عدنان بیټني صاحب رالیږلی دی، دا به خپلو اورېدونکو ته وړاندې کړو. هغه خبرې کړې چې مخه کړې چې سنټر ودېر کا میش ورته وویلم چې د سنټر وله خبره پاله تېره ده ځکه چې ټول بېخي میش خبره سیریس نه وخلی. زما نوم احتشام دی، زه د جنوبي وزیرستان باڼه سیمې سره تعلق لرم او زه سټوډنټ یم انټرنیشنل ریلیشن چې پښتو کې ورته وایي نړیوالې اړیکې. او چونکې د کورونا وجې نه پوره پاکستان کې لاکډاون دی، هر طرف ته کرفیو دي، زموږ چې کوم ایجوکیشن سیسټم دی هغه سټاپ دی. نو زموږ چې کوم هایر ایجوکیشن کمیشن دی چې کوم موږ ورته ETC وایو هغه د آنلاین کلاسونو شروعات کړي دي. نو چونکې موږ په داسې یوه سیمه کې رهایش کوو چې هلته کې د انټرنیټ وال چې کوم د موږ سره سهولت دي هغه نشته. نو موږ په هغې وجه باندې دغه درنه دغه احتجاج راغونډ کړی دی د تېرې یوې هفتې نه. زموږ دا ډیمانډ دی چې موږ په خپله علاقه کې 3G 4G نیټورک غواړو د حکومت نه. منو فرمان الله دی، زه بهاودین ذکر یونیورسيټي انټرنیشنل ریلیشن سره تعلق لرم. همیشه جنونی شروع چې هغه د آنلاین کلاسز په پاکستان کې سٹارټ شوي دي او په فاټا کې بیا بالخصوص په وزیرستان وانه کې 3G 4G نیټ سروسز نشته. نو میش دغه درنه 15 دن وي میاشت وي دا میش درنه پرېږدي چې 3G 4G سہولت میشته ملاو نشي. زما نوم ضیاء الرحمن دی، زما تعلق د کام سیټ یونیورسيټي اسلام آباد سره د سیول انجینرینګ سټوډنټ یم. زموږ چې کومه یونیورسيټي ده په هغه کې 24 تاریخ نه کلاسونه سٹارټ شوي دي. ما ته ټیکسټ میسج صرف ریسیو شي CR نه وایي چې کلاس سٹارټ دی. ما ته دا پته نه لګي چې کوم کلاس دی کوم غږ شروع شوی دی. نو موږ مجبور شولو چې موږ راشو دلته احتجاج وکړو، زموږ اواز نه رسیږي. زه د ایډمنسټریشن سره رابطه نشم کولی، هر څه آنلاین وي، ایمیل باندې وي، هغه ته زه خپله خبره نشم رسولی، سیګنل هم ډېرې کمزوري دي. نو موږ دا شي ته مجبور شولو چې موږ راشي او د 3G او 4G مطالبه وکړي. موږ د 29 تاریخ نه دا احتجاج شروع کړی دی او انشاءالله چې څو پورې دی 3G 4G موږ ته راکړی نه وي. زما نوم امیر الله دی، بهاودین ذکر یونیورسيټي ملتان کې MPhil پولیټیکل ساينس کوم. زه دلته د باڼه رهایشي یم او دلته موږ ډېر زیاتې ستونزې سره مخامخ یو او خاص کر چې کوم آنلاین کلاسونه هم شروع شوي دي هغې نن سبا زموږ کلاسونه چې کوم د هغه ضایع کېږي.
نو دې باره کې موږ یو احتجاج ریکارډ کوو تقریبا د 10 ورځې کېږي موږ هر ورځ ناست یو حکومت ته خپل ډیمانډ کوو چې موږ ته 3G او 4G بحال کړي نو ځکه چې دې واڼه سیمه کې چې کومه ده وزیرستان سیمه کې بالکل 3G 4G شته دی نه خو نن زموږ لږ دا خوش قسمتي وه چې موږ چې دغه حلقې کوم MNA صاحب دی د هغه هم راغلی دی علي وزیر هغه هم راسره دی او په دغه احتجاج کې موږ سره شمولیت کړی او موږ د حکومت چې کوم انتظامیه ده هغې ته موږ ریکویسټ کوو چې د خدای دپاره زموږ د مستقبل سره دوی د نه کېلیږي او موږ ته د 3G 4G انټرنیټ بحال کړلی چې موږ کلاسونه ضایع نه شي میز دغه ریاست ته حکومت ته نن سپول کی چې نن د کرونا وایرس په حواله سره میز ډېر د پابندۍ خیال ساتي پابندۍ کی خو بیا سبو د میز اعلان صرف د سټوډنټ پر محدود نه وي د سټوډنټ پر محدود نه وي دا خلک وروځي بیا د تو کیمپ او د تو کالونې مختوي خو نه د ځوان نن وخت سخته حصہ جوړه شوې دو د تعلیم حصہ جوړه دو د صحت حصہ جوړه دو د کاروبار حصہ جوړه دو د وطن د ترقۍ حصہ جوړه دو د بل چا سره د رابطې ذریعہ جوړه شوې دو نو میز حکومت ته نن دا سوال کی چې ته یو سنټر ما ورته خلاصوه چې پاکې ته د انار څخه خپل فوټوګون ورسره وکوژه چې د انده مساولت ورکړی دی دغسې فیمیل سټوډنټس دي چا په کورینا کې نوستی دي دلته نشي وتلی دغسې د لرې لرې وتلي سټوډنټس دي هغه د توی یوه سنټر ته نشي تللی دا خو ورسره وعده وي چې که چیرې دی د دا ومنله چې 3G 4G وي که نه وي بیا هم خطر ووځي د ډیوه سره اوسئ. یو ځلې بیا تاسو ته د بي بي شیرینې په خپرونه کې هر کله وایو دا یو ساعته خپرونه تاسو ته نیغه وړاندې کوو چې د نیمې نه کم ساعت پکې پاتې شوی دی او نن د دې موضوع نن د دې خپرونې موضوع ده د انټرنیټي جرایم یا زورونو په اړه باندې چې په پاکستان کې داسې لکه خبرونه راغلي دي او داسې راپورټونه راغلي دي پکې چې پکې ویل شوي دي چې پاکستان کې چې کله د کورونا وایرس د لاک ډاون او د مارچ او د اپریل په دوه میاشتو کې په انټرنیټي جرمونو کې ډیر زیاته اضافه شوې ده زیاتوالی لیدل شوی دی او خلکو ډیر زیات کیسونه راپورټ کړي دي لکه په دې اړه باندې او په دې کې زیاتره چې دي نو ښځې پکې هم شامل دي دا راپورټ چې دی نو ډیجیټل رائټس فاونډیشن په نامه باندې یو اداره ده چې هغې ورکړی ده او ورکړی دی او دا راپورټ چې دی نو په دې اړه باندې دا خبر چې کوم زما مخته دی نو د انګریزي ورځپاڼه ده ډان په هغې باندې دا مهال پروت دی دا موږ دا خبره کړې ده نو څنګه چې دې نه وړاندې هم موږ خبره وکړه چې د دې که څوک هم په دې انټرنیټ باندې زورونه کوي او څوک په انباکس کې په میسیجونو باندې غلطې خبرې رالیږي یا عکسونه رالیږي یا زورونې کنځلې ویناګانې رالیږي هغه بیا ډېر پرایویټ شي هغې دپاره هم او بیا په فیسبوک باندې هم راپورټ کولی شي یو څوک چې زورونه کوي یا شفاق وروره د جنسي یا په لفظونو باندې یا هر طریقې سره په دې باندې په فیسبوک یا په نور چې کوم د سوشل میډیا یا ټولنیزې رسنۍ په هغې باندې دا یو آپشن یا دا طریقه موجود وي چې دا راپورټ کوي هغه کمنټ راپورټ کوي یا هغه عکس یا هغه پوسټ چا څه لیکنه کړې وي یا چاته په میسیجونو کې په پیغامونو کې څه لیږل شوي وي نو هغه هم راپورټ کیږي خو ورسره په اف آی ای باندې چې کوم د پاکستان حکومتي اداره ده په هغې هلته کې هم د دې لکه شکایت کولی شي خو ورسره په دې کې دا یو ما سره دا د ټریبیون ډاټ کام چې یو ورځپاڼه ده په هغې باندې په دې باندې یو تفصیل سره لکه خبر پروت دی چې لکه پاکستان کې چې کوم زنانه چې دي هغه د دې انټرنیټي زورونې یا هراسمنټ ښکار کېږي په دې کې ویلي چې تقریبا 40% زنانه چې دي ښځې چې دي هغه په دې میسیجونو چې کوم اپلیکیشنز دي لکه فیسبوک واخله میسنجر کنه یا واتس اپ په دې باندې هغه زورول کېږي هراس کېږي په هره توګه باندې 40% بیا ورسره په دې کې 2% ښځې هغې دي چې ورته دا علم نشته دی
چې داسې د دې زورونو یا د دې جرمونو د دې سایبر جرمونو یا انټرنیټي جرمونو څخه قانون هم شته په پاکستان کې 2 ښځې 2 زنانه فیصد زنانه چې دي د دې نه بې خبره دي د دې قانونونو بیا 80% هغه دي چې یریږي په دې باندې خبره کول چې لکه نه په دې یریږي چې خپل تصویر اکثر تاسو ګورئ دا زنانه چې په فیسبوک کې نو ګل به ور کړی وي یا به کې د خپل ماشوم عکس ور کړی وي یا به کې د خپل خاوند عکس ور کړی وي کنه یا به ساعتي بل څه عکس ور کړی خو خپل نه ور کوي دا 80% ښځې دي نو هغه یریږي چې خپل عکس چې د په انټرنیټ ورکی 15% ښځې چې دي نو هغه په دې یریږي چې لکه څه ځان په بختاري وته شرمېږي په دې باندې چې مونږ دا راپورټ کړو چې څوک مونږ ته لکه چې هغوی ته څوک په انباکس کې یا داسې پیغامونه ولیکي یا څه داسې بدې ردې وایي نو هغو په دې شرمېږي چې دا خبره بل چا ته وکړي نو هغه په ځان زغمي 15% ښځې هغې په ځان باندې وړي او چپې پاتې شي او چا ته نه وایي خاموشه پاتې شي بیا 40% چې دي هغه د سره دا راپورټ کوي نه ولې چې هغو ته داسې ښکاري چې دا پرېږدوه خپل کار دی کوي لکه داسې په دې خبره باندې نو دا په tribune.com.pk چې کوم دا غسپانه ده په دې په پاڼه باندې دا بالکل ها نګین موږ سره پیغامونه راغلي دي مختصر غونډه به وایو ځکه چې اوریدونکو دې بیا خپه کیږي نو لکه سیماب صاحب سلامونه را لګلي احترامات دواړو ته او موضوع مو د کلاس را او دا چې نن دا زمونږ د ټولنې لوی علمیه ده چې کله دلیل او وکیل ختم شي نو بیا کنځل شروع او د سایبر کرایمز لخوا هم زیات پاملرنه نشته ده موږ له دومره شعوري پوهه نه لرو ګنې سوشل میډیا نن لوی هتیار دی چې خپل غږ بنده تر نړۍ ورسوي دغه د بلیک میلینګ عمل د غندنې وړ دی بیا دغه سوشل میډیا زموږ د شخصیت عکاسي هم کوي باید چې مثبت وکارول شي احترامات لیاقت سیماب صاحب دا لیاقت سیماب صاحب یو بل پیغام هم را لګلې کوي هغه د دې سره دی نو لکه وړاندې به کوم تاسو په وایي دا رپورټ کول وای دا طریقه چې کومه ده کنه چې په کومه طریقه باندې دا رپورټ کیږي وای کوم ممکن وي پریکټیکلی لکه په عملی توګه وای که تاسو په سکرین باندې اوخایي چې خلک ته لکه د دې نه لکه زده کړو کی د دې مقصد دا دی چې لکه دا رپورټ شي دی نو کوي په یو د دې طریقه اوخول شي چې دا په څنګه تاسو کولای شي دې شي دا وایي چې لکه څنګه باغ پام ډکول شي یا داسې یو ویډیو جوړ شي چې اوخول شي چې دا څنګه چې خلک دی وای لکه په عملی توګه باندې خلک چلی زده کی نو خیر زمونږ پروډوسر عدنان رشید تاسو وړاندې کوي دا مهال چې کوم په ټي وي او په فیسبوک باندې دا خبرونه ګوري نو وایي کتی شي چې دا یو فارم دی چې د اف آی ای طرف نه ورکړی شوی دی دا تاسو ډکولی شئ او هغه هر څوک وي هغه لکه دې کې یوازې زنانه نه دي په دې کې نارینه هم راځي نارینه هم راځي نګین زبا لکه سیماب صاحب ته هم د ډېر ساده فارم دی چې دې وخت کوم ګورم په دې کې نوم غواړي په دې کې ستاسو شناختی کارت نمبر غواړي په دې کې ستاسو کور پته غواړي او په دې کې ستاسو چې کوم دی نو جنس غواړي د ټلیفون نمبر دی غواړي دا د درې سيزونه دي او بیا غواړي چې لکه ستاسو اکوپیشن یا پیشه څه ده سټوډنټ یې څه او بل لکه سیماب صاحب ته بوزم چې سړی کله د فیسبوک اکاونټ جوړول شي نو زما خیال دا فارم هم ډکول شي دومره ګران نه دی صحیح خبره ده او خبره بلم ده خبره بلم ده په غپ کې کول څوک د خپکیږي نه دی په لکه سیماب صاحب خپکیږي واغه دا چې خبره چې څوک دا فارم نشي ډکولې او د چا زده کړې نه د چا تعلیم نه د چا پوهه نه او هغه بیا راځي په سوشل میډیا باندې د خلکو سره غپونه ولي او پاږي کې د بیا سپور سپکه د خپل نو ځینو هغه ته خبردار چې هغه د سره انټرنیټ استعمال نه هغه دی او بل خبره دا واقعي په هر ځای کې د فارم د ساده جوړ کړی دی چې لکه عام خلک یې ډکول شي په اسانۍ سره ډکول شي او بل خبره دا ده چې ما دا خبره اوس را یاد شول نو پرون د سکار شو نګین چې یو پروفیسور صاحب د ډیر درون سره د درون خوې ولا خوند دی هغه د نږدې یو کې چې کوم دی نو لکه دا سانتیا دی ریچی چې کوم هغه کامنټس کړي دي یا هغه کوم ویډیو راغلی د کوم خبرې کړي پاکستان کې د سیاستمدارو په حواله سره نو هغه د وینا نه یو څو جملې لیکلي دي لاندې ورته هغه نوم لیکلو چې لکه دا د هغه وینا ده او دا هغه وینا په انګریزي کې و نو لاندې یو دغه راغلی دی زمونږ یو ورور راغلی دی پښتون هغه ورته لاندې کې کنځلې لیکلي دي ته چېرې دا ته کنځلې خو نه خو خېس پکړی دی ورته لیکلي دي چې لکه په انګریزي کې چې د سم لیکلي دا به تخپلې کنه او دا مونږ ته پلانکېډینګ رینو ما زه خپه شوم نو بیا ته ما لاندې ولیکل لکه زما په کې دا څه کار نه کو هغه پروفیسور صاحب چې کوم دی نو لکه زمونږ د معاشرې د پښتنو د خپل ټولنې
زموږ خو تعلیم یافته کلاس خلک چې کوم دی خاصم کم دي چې بیا پکې لږ داسې دغه ځای ته ورسېږي هغه خلکو خو بیا قدر پکار دی چې ته هغه ته د زړه لکه چې خبره خفګان ور ورسېږي دا خو ډېر معاشري ته غټ تاوان دی داسې کار خلک خو ډېر د شمار دي نو ما هغه ته کس ته مې ولیکل چې وروره دا کمنټ چې کوي د دې نه مخکې وګوره دا وینا د دې پروفیسر صاحب نه ده دا د بل چا ده نو بس دوی چې هر څه لکه هغه دومره په اسانۍ سره واخېسته وایي که دا هر چا ده خو لکه زه د دې خبرو سره اتفاق نه کوم نو ما ورته ویل دا خو د هغه وینا نه ده هغه صرف شیر کړي چې هغې داسې ویلي دي نو زمونږ د خلکو چې لکه چې ته او نه که شپږو به داسې به لږ ستاسو خبره کټ کړمه چې هغه د هغه وینا وي هم خو لکه تاسو بیا اختلاف یو حد یو ډېر ښې خبره بالکل او بله خبره دا ده چې لکه زه دته دا وایم چې لکه ته دومره نه پوهېږې چې په دغه ځای کې لیکلي څه دي چې تا ته معلوم هم نه ده او بیا ته دومره هم پوهېږې چې دا سړی پروفیسر دی او زه یو بې تعلیمه کس یم نو ما ته بیا ضرورت څه دی چې زه د هغه په پوسټ باندې لیکل وکړم بیا ما ته ضرورت څه دی چې لکه زه هغه ته ښودنه وکړم چې لکه ته نه پوهېږې خو بس په خپله لار کښېنه هغه په خپلې رایې ته پوهېږي د هر سړی د خپلې رایې چې کوم دی نو د چا خبره چې د هغې حق لري چې هغې اظهار وکړي نو ته څوک یې چې لکه ته بل ته دا وایې چې ته داسې مه کوه د دنیا په یو قوم کې به داسې خلک ونه ګورې صحیح خبره ده او زمونږ هغه چې کوم دی نو لکه تعلیم دې هم نشته دی پوهه دې هم نشته دی او ته یو پروفیسر سره چې کوم دی نو لکه دومره سپکه خوله دغه کوي که نه خو په قلار کښېنه ولې داسې کوي ظالمه او بل دا شفاق وروره یو خو د دې تصویرانو خبر وسې ما کوم د tribune.com.pk د چې ورځپاڼه ده چې کوم دا ورکړي دي چې تقریبا 80% ښځې چې دي هغه وایي خپل تصویرونه خپل عکسونه په آنلاین نشي ورکولی تاسو دې د سوچ وکړئ که نه مطلب دا څومره هغه ولې چې په هغې باندې به هم چې کومه زنانه به خپل عکس ورکړي هغې ته به وایي چې بس دا لکه بس دې خپل عکس ورکړی دا به ښه ښځه نه وي یا هغې ته د کمنټونو داسې راشي چې هغه په د خپل عکس په ورکولو باندې ستومانه شي که نه نو دغه زیات ځان سره خلک ملګري کولی شي صرف په د کور یو څو کسان به د ځان سره ملګري کړي یا به خپل ملګري خالي ځان سره نو اخر ولې دومره په نور ملکونو نور هیوادونو کې خلک ښځې دي که نه د ټولو چې زه د نورو ملکونو چې وګورم نو ټولو خپل عکسونه ورکړي او د چا پې هم داسې څه کمنټونه نه وي خو پاکستان او افغانستان کې زیاتره چې دی نو زنانه عکسونه خپل نشي ورکولی نو بیا پوسټونه کول بیا چې لا په فیسبوک باندې داسې هم کې شوي دي چې لکه ما د دې سایبر کرایم خبره کوئ تاسو د یو څو کاله وړاندې خبره ده چې زه چې دی نو ما پسې یو جنۍ راغله او هغه ډېره پریشانه وه او هغه زما د پېژنګلو څوک جنۍ وه وایي دغه شانې وایي د هغې تصویرونه وایي چا لکه وایي د هغې سر پې کټ کړی دی لکه تصویرونو نه وي د هغې د عکسونو نه او بیا په نورو چا په عکسونو باندې لګولې دي او وسې چاپېره خولۍ او د هغې کور والا ته لیږي او لکه د ټولو ایډیانې یې را پیدا کړي دي څوک دې څوک بدله اخلي که نه نو هغې وخت کې دا ډېره مخکې خبره ده په هغې وخت کې به هغې ته وایي د اف آی اې او اداره ده تاسو هغې ته ولې نه ځئ تاسو ته پته نه لري هغې ما ته خو د دې څه پته نشته ما ته مې تاسو یو کار وکړئ چې تاسو په حق باندې یئ تاسو دغه شانې دا لکه څوک ناحقه لکه پریشانه کوي حق ناحقه پکې هم نشي څوک دا حق نه لري چې تاسو لکه زورونه درکړي یا هراس وکړي هغه بیا لاړه اف آی اې ته رپورټ یې دغه شانتې وکړو بیا معلومه شوه چې هغه یوه جنۍ وه چې د دې سره لکه زړه بداوی راغلی و او هغې جنۍ د دې سره بیا دا کار کړی و چې هغې عکسونه یې اخیستي وو دغه شانې کټ کړي وو لګولي نو دا چې دي نو د دې نه بیا لکه هغه کېږي چې د هراسمنټ خبره که نه نو اف آی اې اداره شته دی په هغې باندې تاسو خپل شکایتونه کولی شئ او قانون لارې ورکوي هر چا له قانون کې ټولې لارې شته دی خو چې په قانون باندې په دې ضروري خبرو خو کم از کم چې انسان په خپله باندې پوهه که نه بالکل او بله نګین موږ سره پیغامونه راغلي دي اورېدونکي دي بیا به خفه شي که دغه پیغامونه موږ ونه وایو رسول الله متونوال دی هغه وایي چې سلام علیکم ځوانو ته هېڅکله هم په کار نه ده چې په یو چا ته موږ درد یا تکلیف ورسوو یا یې تنګ کړو او ژوند یو څو ورځې دی او باید چې دا ټول یو بل خوشحالۍ کوشش وکړو خپل ژوند ته خلک پرېږدو او بیا آیت الله هم وایي چې سویټ سسټر او برادر چې کوم دی نو نایس شو او زیر محمد سلیمان خیل صاحب چې کوم دی ډېره مننه نګین صاحبې او ژوندی اوسي او بیا چې کوم دی لمبي وزیر دی هغه وایي چې ماشاءالله زبردست پروګرام اقبال حسین دی هغه هم سلامونه وایي دواړو ته او بیا چې کوم دی جمال مینپال دی هغه هم سلام ویلی دی شریف خوشحالیار کاکړ صاحب دی هغه وایي چې انټرنیټ ته خو هر چا راودنګل بې فکره بې خیاله انسانان زه خو وایم چې پکار دي هر څوک فیسبوک یا نورې برخې د نیټ داسې استعمال کړي چې زړونه مات نشي او څوک زهیر نشي غیر اخلاقي او وحشیانه
نشي استعمال. او بل دا چې سوشل میډیا د انسان مکمله ذهني عکاسي هم ښکاره کوي، لکه ذهني عکاسي هر هغه څوک چې د هغې منفي استعمال وکړي یا په هغې باندې سپورې سترګې ووایي نو هغه ښکاره کوي چې لکه دی د ذهن نه څنګه دی د لکه څنګه چې موږ وختي په خبرو کې وویل خپل ریپورټ لرو. او خورګه د نومونه واخلم، زیر احمد سلیمان خیل صاحب دی هم سلامونه، او حمید الله هلمندي دی هغه هم سلامونه وایي، او تباون دی هغه هم دا شو ګوري، او بیا چې کوم دی موږ سره علي شاه نور دی، حیات الله صاحب دی، رشید خان دی هغې هم سلامونه وایي دواړو ته، او امان الله ظهیر دی هم سلامونه وایي، او بیا چې کوم دی نو وحید حسین صاحب دی نو هغه هم سلامونه وایي، او محمد حامد دی هغه هم سلامونه وایي، بل چې کوم دی نو ذاکر خان دی او نوري افغان دی، ذبیح الله وزیرستاني دی، ټول چې کوم دی نو سلامونه وایي. نو دغه نومونه مې واخیستل. موږ سره بل زمونږ همکارې منظر شهید پور چې کوم دی نو هغې یو راپور تیار کړی دی او سعیده ادباري سره خبرې کړي دي چې په خپله باندې ګونګۍ هم د خبرې هم نشي کولی، خو زرګره هم ده، د لاسو هنر لري. نو زه چې دغه راپور به خپلو اورېدونکو ته وړاندې زوړ ریپورټ دی. دا سیده اعتباري ده. 40 کلنه میرمن اعتباري ټول هنر په لاسونو کې لري. نه یوازې سیده په لاسونو ګاڼې یا کالي پتري جوړوي، بلکې هم په لاسو خبرې کوي. یو څو کاله مخکې د ما مشر ورور زه فیروزکو ته معرفي کړم او دلته یې راوستلم. بعد د امتحان د سپر کول نه دلته څو بخشه وو چې ما ته همدا زرګري بخش انتخاب سو، او زه په دې کې د استادانو د لاس لاندې ما روزنه وکړه، او په همدې اړه وو چې زه مخته لاړم او زرګري هنر مې زده کړ. د سیدې لاسي توکي د امریکا په سمیتسونین میوزیم کې نندارې ته ایښودل شوي. د هغې په لاس ډیزاین شوي ګاڼې په آنلاین بازار کې هم ډیر اخیستونکي لري. هغې د غاړې یو داسې ښکلی امیل جوړ کړ چې ارزښت یې په زرګونو ډالر دی. نو بیا دا و چې موږ د هغې سره داسې یو لاکټ په نظر کې درلوده چې جوړ کړو چې هم مثلا د افغانستان پخوانی کلاسیک دغه اوسي او هم مډرن اوسي. داسې یو ډیزاین موږ طرحه کړ او د دې په شا کې موږ د افغانستان خاوره ځای کړ، او دا بیا موږ ویوړ د امریکا هغه موزیم ته، هغلته م کېښودم او ډېر خلک راغی د هغې کتل ته، او دا لاکټ د زمرودو نه او د طلا نه چې ډېر زیات قیمت بها و جوړ سو. سیده په پېښور کې د افغان کډوالو په یو کیمپ کې وزیږېدله او د خپل ژوند په لومړۍ اونۍ کې سخته ناروغه شوه. هغې د دماغي پردو پړسوب یا د سیریبرل مننجایټس ناروغۍ له امله د اورېدلو توان له لاسه ورکړ. خو بیا هم هغې 12مه ټولګۍ سر ته ورسوله او د فیروزکو سره یې د هنر او کار پیلولو وروسته د خپل ژوند اصلي هدف وموندو. یو کال مخکې چې زه د موزیم ته لاړم او هلته موږ وینومژګه درلود، نو ډېر زیات مختلف او د هر هیواد نه خلک راغلي ول، او جالب دا و چې هغوی د ما نه پوښتنه کوي چې زه د کوم ځای یم، او وخت چې ما ورته ویل چې زه افغانه یم، نو هغوی ډېر زیات متعجب کېدل او حیرت زده کېدل چې زه د هغې ځای نه غلم. هغوی ډېر زیات زه تشویقولم او هڅولم چې څنګه ما کولی سوی چې زه تر دې پورې رسېدلی یم او دلته راغلی یم. سیده وایي کله چې په یو ظریف یا نازک توکي باندې کار کوي نو په ساعتونو پکې ورکه شي او ورڅخه خوند اخلي. هغه خپل په لاس جوړ شوي توکو له لارې د خلکو سره د احساس یوه ځانګړې اړیکه جوړوي. په افغانستان کې د معذورو شمیرې تقریبا تر 8 لکو هم زیاتې دي، خو له بده مرغه هر معذور تن دغه اسانتیاوې په افغانستان کې ترلاسه کولی نشي. منظر شهید، ډیوه، امریکا غږ، کابل.
یو ځل بیا تاسو ته د شریري په خپرونه کې هر کله وایو او دا یو ساعت خپرونه بس تقریبا ختم شي یو 2-3 دقیقې پکې پاتې شي نه پدې کې به کمنټونه ته لاړ شي سره خیال دی اشفاق ډېر ټیم پونی شته دی دا لوفر هلک نو باندې یو وایډي دا پغې باندې به هغه لیکلي چې وای سلامونه را لګلي وای په دا سوشل میډیا باندې نن سبا دا خبره ډیره زیاته ده وای کومګ ځان ته مسلمان وای نو دا خبره اسلام کې ورنه ډیره دا شوی ده زما په خیال د تعلیم نه کړلو وجه ده چې لکه دا هراسمنت او دا زورانه وای زیاته شوی ده دا تعلیم نه کولو یو وجه ده نور پیغامونه هم را روان دي او محمد شعیب په خندار لیکلي ده نو ډیره مننه ګلاب وزیر هم وای چې سلامونه کوم او علیکم سلام او سمی هم سلامونه را لګلي دي او وای چې وس را پاسې د خوبه د ورخه تیری دي مطلب پروګرام ختم دی نو خیر هیڅ خبره نه ده بیا هم راغلی تاسو نوم پکې دی راوي ډېر خلک دي چې لا اوس هم پته مني چې نامه واغستې شي تاسو اوس راغلی اوس مو وګټله پښتونیار هم وایي چې زموږ پاکستان کې اسدخیلې سیمه د ماډل شي د موبایل ټاور د یو ریډیو سلويخ میاشتې وشوي چالو کوي نه ډېر زیات تکلیف دی مونږ ته خپل کور د حالات نه خبرېږو لکه داسې په ماتو ټکو کې لیکلی شي خو دومره پوه شو چې هلته کې د موبایل ټاور چې دی نو کار نه کوي نو دوی لکه ډېر زیات اسدخیله سیمه یادوي چې هلته کې کار نه کوي ګلستان پردیسي هم سلامونه را لېږلي دي وعلیکم سلام تازه ګل هم سلامونه را لېږلي دي او وهاب اس کاکړ هم وایي چې د خانوزۍ نه سلامونه وایي بالکل ټیک خبره ده چې هر یو په دا خبره پوه شي او بیا یو کس هم غلطه خبره ونه کړي په دې خبرو سم ځان خبر کړي د پښتونولي له وجې څه ویلی نه شي د هر تکلیف په ځان وي کومه بده پریشاني خو دا خبره نه ځایروي نن زموږ د کلي ډېر غټ مشر وفات شوی دی الله پاک دې ته جنت دوست نصیب کړي امین امین موږ سره ذبیح الله وزیرستاني میسج کړی دا غو چې زه د منصوري نه او تعلق مې د وزیرستان سره د شمالي وزیرستان سره مې تعلق دی هغه چې موږ د پیښور په اسلام مخې ته چې کوم دی نو مظاهرې د جوړولو پلان لرو او د قبایلی ضلعو چې کوم طالب علمان دي کوم مسؤلین دي زده کوونکي دي نو هغه دي موږ سره په دغه مظاهره کې شرکت وکړي دي کوم نیټه نه د ښودلې چې کله یې کوي او بیا دا وایي چې ټاپک ډېر زیات ښه دی او هر یو انسان په کار داره چې د شخصي ګټو پر ځای باندې د اجتماعي ګټو سوچ وکړي تر څو چې موږ د انسانیت سوچ نه کړی نو تر هغې پورې موږ مخکې نشو تللی نو واقعي خبره همدغه ده چې د خپل ځان نه علاوه د نورو خلکو بیا د اجتماع سوچ چې کوم دی هغه ډېر زیات ضروري دی او همدغه خبره موږ په دې پروګرام کې هم کوو چې هر سړی خپل عزت غواړي هر سړی خپل ښه غواړي هر سړی غواړي چې زما دې څوک بد ونه وایي خو د بل لپاره بیا څوک پروا نه کوي د بل لپاره بیا د اجتماع لپاره د نورو خلکو څوک پروا نه کوي نو دغه څیز چې کوم دی نو لکه دا یو ذهني بیماری ده زه به دا ویم او په ما خیال دغه بیمارۍ نه راوتل پکار دي او پر مخ تللي قومونه ټول دغسې تللي د دغې نه راوتلي موږ دعوې کوو چې موږ تعزیه یافته قوم وکړو چې بیا کله دغسې کیسې ته وګورو سړی خفه شي نو باید چې موږ دغه رویه خپله نه کړو او هر هغه څوک چې دا کار کوي هغه ډسکرج کول پکار دي هغې ته پوهه پکار ده هغې پوهول پکار دي او هغې ته به وایو چې وروره دا زموږ د معاشرې زموږ د خاورې زموږ د خلکو د ترقۍ په لار کې خنډ نه کوو نو پروګرام ختم دی او ګوره زموږ لیدونکو اورېدونکو ګوره چې اشفاق ورور څه ووایي که نه په دې باندې باید عمل وکړئ ډېرې ښې خبرې وکړې نو د خپرونې وخت ختم شوی دی او د خپرونې نه به موږ ستاسو نه غواړو اجازت او د دې خپرونې زه هم ستاسو قربانه لګیم شه او زه اشفاق مومند د خپل پروډیوسر عدنان رشید سره ستاسو نه غواړو اجازت د الله په امان